बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नन د پښتو ژبې د یو نوي کتاب د ریویو سره حاضر یم. دا کتاب هیز ایکسلنسی لی کوان یا لیکلی دی. لی کانیا هیز ایکسلنسی لی کانیا د سنگاپور فاونډینګ فادر و. د چې کوم دی سنگاپور آزاد کړی دی، بلکې دی لومبنی پرایم منسټر و او دی د چې د کومې پارټۍ مشر و هیز ایکسلنسی لی کانیا. د هغه د پارټۍ نوم و پی ای پی پبلک ایکشن پارټي، او د هغه دغه پارټي تقریبا د 1965 نه راواله په دې خوا باندې تقریبا 60 کاله وشو چې دغه پارټۍ سنگاپور باندې حکومت دی. د دې کتاب د ریویو شروع کولو نه مخکې بلکې د هغې د لومبني چپټر کې ګوینګ اټ الان، مطلب دا دی چې مخکینی سفر یوازې دی. په هغې کې یو مختصر غوندې کې زه تاسو له سنګاپور بیکګراؤنډ درکول غواړم. تاسو ته پته وي چې سنګاپور یو سټیټ یو سټي سټیټ دی، صرف یو ښار دی او ښار ټول ملک دی. د نورو ملکونو په حساب سره یا زموږ ملک سره که تاسو کمپیر کوئ نو دې رقبه ډېره زیاته وړه ده. د سنګاپور ځمکه چې کومه ده هغه تقریبا نن سبا 734 سکویر کیلومیټر ده. تر دې چې د سمندر کې خاوره اچولې ده او ریکلیمیشن یې کړی دی، دا یو پروسس دی. خو د ازادۍ په وخت باندې د دې چې کومه ځمکه وه هغه 580 سکویر کیلومیټر وه. تاسو دې اندازه د دې نه ولګوئ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار ځمکه چې کومه ده 906 سکویر کیلومیټر ده. که صرف اسلام آباد په یوازې باندې د سنگاپور د ټوټل ملک نه غټ دی. د دې باوجود هیز ایکسلنسی لی کانیا دې باندې چې کله حکومت وکړو او په ایماندارۍ سره یې وکړو حکومت او ښه ګورننس یې راوستو او انټي کرپشن رولز یې راوستل او میریټوکراسي راوسته. مطلب دا دی چې کوم خلک د کوم ځای قابل وو هغوی له هغه ځای کې نوکریانې او د خدمت موقع ورکړه. نو سنګاپور نن سبا د دنیا په ایډوانس ترینو ملکونو کې راځي. د دې کتاب نوم هم دی فرام تھرڈ ورلڈ ټو فرسٹ، یہ تیسری دنیا سے پہلی دنیا تک یا د درېیمې نړۍ نه لومبنۍ نړۍ ته سفر. او د دې مطلب دا دی چې لکه درېیمه دنیا یا چې کومه غیر ترقي یافته ملکونه دي د هغې نه موږ پهلي دنیا یا لومبنۍ نړۍ ته یا مطلب ترقي یافته ملکونو په صف کې څنګه ودرېدو. نو په دې کتاب کې ډېر په ښکلي طریقه باندې هیز ایکسلنسي لی کانیا ډېر سټیپ بای سټیپ خپل سفر، سیاسي سفر او د سنګاپور سفر او د هغې تاریخ او د تاریخ نه زیات چې کوم دی موجوده طور باندې چې دی د ترقي څنګه کړې د هغې کې ډېر په ډیټیل باندې رڼا اچولې ده. دې کتاب کې ډېر زیات ښکلي واقعات دي، د مختلفو ملکونو ذکر دی او د هغه د خپل سټرګل او د قوم ذکر دی. او دا کتاب انسان له یو هوپ او یو امید ورکوي چې سنګاپور د ازادۍ په وخت کې 1965 کې هغه داسې و چې د څښلو د اوبو نظام پکې نه و. د دې یو مختصر تاریخ به زه تاسو ته ووایم د لومبني چپټر نه، بلکې ګوینګ اټ الان یا په یوازې سفر، چې د سنګاپور باندې د 1960 په دهایي کې د انګلینډ حکومت و او 1963 کې ووایي چې یې آزاد کو. هغه ټایم هیز ایکسلنسي لی کانیا اوټونه ګټلي وای وزیر اعظم و او هغه چې کوم دی ملیشیا ته درخواست وکړو چې یاره موږ تاسو سره شاملېدل غواړو، ځکه چې د دوی دا خیال و چې سنګاپور ډېر وړوکی دی او یو ملک دپاره چې څه ځمکه پکاري، څه ریسورسز وسایل پکاري نو هغه سنګاپور سره نشته دی. بعضې خلکو دا ویلي چې دا یو پولیټیکل یا سیاسي لطیفه ده یو دونه وړوکی ملک جوړول، مطلب دا دی چې دا څوک سیریس بنالي. هغوی ملیشیا ته درخواست وکړو چې یاره موږ تاسو سره شاملېږو. 1963 کې دی ملیشیا سره شامل شو. چې کله دی شامل شو نو په دغه ایریا کې په سنګاپور کې مختلف خلک اوسیږي. په دې کې په اکثریت سره د چاینیز نسل والا خلک دي، بیا ملای خلک کم چې ملیشیا کې اوسیږي او څه پکې د انډوپاک یا د انډیا د پاکستان خلک هم د پخوا نه وو. نو چې کله دی ملیشیا سره الحاق وکړو، ملیشیا چې وکتل چې یاره دا خو ډېره زیاته چاینیز پاپولیشن د سنګاپور پوځ باندې موږ له راغو، د دوی څه ګټه نشته، وسایل یې نشته دی، په مسلو کې دي. د ملیشیا یو صوبه یا یو ریاست دی جوهر ورته وایي، د جوهر نه به دوی د څښلو اوبه وړې. نو مطلب دا دی چې هغوی سنګاپور کې آوټ انټرسټډ نه وو.
کال چې تیر شو 1965 نو تقریبا زما په خیال په 9 اگست باندې ملیشیا دوی ته په خپله ووایي چې یاره موږ تاسو ورور ځان سره ساتلی نه شو او دوی یې یو قسم له د خپل فیډریشن نه وویستل او څنګه چې ما تاسو ته ذکر وکړو دې کې 2-3 ریزنز یو ریزن خو غټ دا و چې یاره په دې کې د چاینیز نسل والا د خلکو اکثریت وایي نه غوښتل چې موږ ته بهرني خلک راشي دوی سره ریسورسز ډېر زیات کم وو دا یو غریب ښار و سنګاپور او دریم چې کوم یو غټه مسله وه دا وه چې دې کې سیکټیرین ډیویژن ډېر زیات و دې کې چې کوم 3 قومونه آباد وو چاینیز ملایي او بیا ایشین انډین نو دوی په خپلو کې ډېر زیات تناو و دوی به هر وخت یو بل سره جنګونه او فسادات او جګړې په ښار کې دا به هر وخت کېدل ملیشیا والا خلک ډېر پرامنه خلک دي دغه فار ایسټ والا نو هغې یېرېده چې یاره هسې نه د دې ټولو خرابو څیزونو اثر زموږ پر ملک باندې وشي او دا فسادات زموږ د ملک ته راخواره نه شي نو په 1965 کې دا د ځان نه واپس بیل کو د دې باره کې موږ اورېدلي دي او دا یوټیوب باندې د هیز ایکسیلنسي لیو کان یا د ازادۍ خو نه خو د سپریشن یا د علیحدګۍ چې کوم ویډیو ده د هغې اناونسمنټ چې کوي نو هغه ویډیو په یوټیوب باندې پرته ده او د سنګاپور په یو سرکاري چینل باندې پرته ده هغه د 3 منټو یو کلیپ دی او په هغې کې د 1.5 منټ نه زیات هیز ایکسیلنسي لیو کان یا چې کله دا اعلان کوي نو پکې جاړي او د ژړا وجه دا ده چې دوی ډېر زیات انسرټن دي دوی ته دا پته نه لګي چې یاره زموږ د ملک به موږ څنګه په مخکې بوځو موږ سره ځمکه کمه ده آبادي کمه ده چې کومه آبادي ده هغه ډیوایډډ ده هغه غریبه ده په خپلو کې جنګونه کوي لګیا دي بیسک انفراسټرکچر د څښلو اوبو پورې نشته دی دا ملک به زه په مخکې د څنګه بوځم نو دې بیکګراونډ او د داسې حالاتو نه او چې کوم خلک د زوړ سنګاپور خبره کوي نو ټول وایي چې دا یو اسلام و دا ګیر چاپېره د سمندرو یو دریایي اوبه به وي د څښلو قابل یې نه وي ډېر زیاتې څښاوې او د سنګاپور یو ډېر ښار کې یو غټ مانومنټ لګېدلی دی داسې یو مایع دی د دې دپاسه د شیر سر دی وایي نو اوبه راوځي فواره غوندې ده د سمندر او د سیند په غاړه باندې نو د دې مطلب دا دی چې دا مانومنټ دا چې کله جوړ شوی دی پخوا سنګاپور جوړ کړی دی نو دا خلک چې کوم دوی به میان نیول د دوی پیشه چې کومه میان نیولو دوی له بل څه کار ورتلو ځکه چې ګیر چاپېره میان وو ټریډ و نه بل څهونه نو اوس هم دا دی چې کومه غټ یو مانومنټ دی په ښار کې نو هغه یو میع ځکه دی چې دا د دې خلکو هسټري یا ثقافت هغه ظاهروي چې کله د دوی د ملک آزاد شو ډېره زیاته ښکلې سټیپ بای سټیپ سټوري ده په دې کې او تاسو په دې کې د پاکستان یو ریفلیکشن هم راځي چې کله پاکستان آزاد شوی نو موږ ته ابتدایي طور باندې څه مسلې وي نو دې کې چې کوم دی اوس دویم چپټر بیا چې کوم دی هغه دی بلډینګ ان آرمي فرام د سکریچ آرمي جوړول ځکه چې څنګه ملک جوړ شي دوی خپل ډیفینس کوي دا د ټولو نه اهم ضروري دی او تاسو دا وګورئ چې د ازادۍ نه پس هیز ایکسیلنسي لی کان یا دویم چپټر چې کوم دی په آرمي باندې جوړ کړی دی نو آرمي څومره زیاته ضروري ده د یو ملک دپاره او چې د یو ملک د جغرافیایي سرحدونو دغه نه کېږي مطلب لکه تحفظ ته نشي کولی نو بس د ملک ډیفینیشن ختم شو ستا ملک ختم شو خیر هیز ایکسیلنسي لی کان یا مخې سره آرمي جوړه کا دوی په سنګاپور کې دا رول جوړ کو چې هر سړی به 2 کاله په آرمي کې یا په سیول ډیفینس کې یا په ایرفورس کې نوکري کوي ټریننګ به کوي او نه پس به چې کوم دی غازي او بیا به چې کوم دی خپل عام ژوند یا څه سبق کوي که بزنس کوي جاب کوي هر څه چې کوي هغه به کوي خو دا 2 کاله چې کوم د آرمي سروس دی دا اوسه پورې په سنګاپور کې ضروري دی د دې دویم چپټر دریم چپټر سره یو ډېر خاص تړون دی یا دریم چپټر نوم دی بریټنز پول آوټ او د دې تړون ځکه دی چې ما څنګه تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې د سنګاپور چې نو دا د برطانیې نه دې ازادي اخیستې وه او برطانیې هلته کې خپله آرمي پرېښې وه انګلینډ هلته کې به دوی آرمي پرته وه نو هغې کې څه چل شوی کې وړوکې غوندې خبره زه دا هم کوم پرسنل لیول باندې چې زما نیکه الله پاک دې وبخي د مور طرف ته هغه برټش آرمي کې و هغه په سنګاپور کې ډیوټي کړې وه نو خیر د برټن آرمي هلته کې پرته وه او هغې به چې کوم دی دوی له تحفظ ورکولو د سنګاپور له
خو بیا کله چې برطانیې د ملکونو له ازادي ورکول شروع کړو ای څه چلو کوي لارو کو چې موږ به ایست اف سویس کینال یعنی مطلب د مصر یا د سویس کینال نه چې مشرق طرف ته سونه هم د انګلند فوجي پریزنس ته نو دا موږ ختمو دا اعلان دی وکړ مطلب دا دی چې سنگاپور خو هم د سویس کینال نه یا د مصر نه مشرق طرف ته پروت دی نو دا غزي هم د خپل آرمي راوستنو دی باندې ډیر زیات پریشر راو ځکه چې د انګلند آرمي هلته کې موجود و نو دوی ته تحفظ احساس و دوی باندې چې حمله نشوه کولی دویم دوی سره غټه مسله دا وشوه چې دوی کله ازادي حاصله کړه دوی سره جفت چې کوم دوه ملکونه دي انډونیشیا او ملیشیا نو انډونیشیا او ملیشیا دواړو سره په شروع کې دوی تعلقات ښه نه بلکې انډونیشیا خو چې کله ملیشیا جوړېده نو د ملیشیا د جوړېدو مخالفت دی او صدر او سویکار نو پیښور کې سویکار نو چوکم دی هغه په نوم باندې هغه د ملیشیا د جوړېدو مخالفت کړی او چونکې سنګاپور هغه ورځو کې د ملیشیا عیسه و د 1963 نه 65 پورې نو مطلب دا هغه د سنګاپور خلاف هم او هغې په دې باندې یو جنګ مسلط کړی و بلکې په سنګاپور باندې پکې یو حمله هم کړی و یو بم پکې ډز شوی و دوی پکې دوه درې سویلین خلک مړه نو دا دوه ملکونه ډیر غټ وو دوی سره دواړه طرف ته وو د دواړو دوی سره ښه تعلقات نه وو بلکې خراب تعلق وو بلکې انډونیشیا خو د جنګ تر حده پورې و دوی دپاره دا فوج جوړول ډېر زیات ضروري و دوی مخې سره خپل فوج جوړ کو پړ کسانې پکې وساتل 2 کاله سرویس ضروري کو او نور یو 15 ملکونه دي سره دی یو معاهده وکړه هغه معاهدې ته دی FPDA یا 5 Power Development Defense Agreement وایي او هغې کې انګلینډ یونایټډ کینګډم استرالیا نیوزیلینډ ملیشیا او سنګاپور شامل دي دی ملیټري کوآپریشن دی په خپلو کې یو بل سره فوجي امداد کوي بلکې سنګاپور دومره وړوکی دی چې دوی سره د خپل آرمي د ټرین کولو لپاره ځمکه نشته دی دومره وړوکی دی نو نیوزیلینډ او ملیشیا دوی له ټریننګ دپاره ځمکه او سپورټ ورکوي نو دوی ټولو راول خپل آرمي ډیولپ کا دا دویم چپټر دی او دریم چې کوم ما تاسو ذکر وکړو هغه لډي په دې کې ډسکس شو چې برټنز پول آوټ چې د ټولې علاقې نه د برطانیې چې کوم استعمار او یا د چې کوم امپایر هغه یې راغونډول شروع کړی 1947 کې انډیا او پاکستان آزاد شو داسې بیا په 1965 کې یې دا فیصله وکړه چې ایسټ اف سویس کینال له موږ ټول خپل آرمي وپسو بس ودي پوجا بیا دی ډیفنس کمزورې شو دی خپل آرمي جوړه کړه څلورم چې کوم چپټر دی هغه یو ډېر زیات ویلي آنکې کولنے والا سروایوینګ وداؤټ هینټرلینډ د یو غټ ځمکې نه بغیر سروایو کول بقا یا ژوند اوسېدل د یو غټ ځمکې نه بغیر څنګه پاسبل دي ما تاسو ته وختي ذکر وکړو چې سنګاپور ځمکه چې کومه ده د اسلام آباد نه وړه ده نو دغه رنګ خلک هم کم دي دوی به تجارت چا سره کوي دوی چې یو څیز جوړ کړي به خرڅوي په چا باندې غټ ملک غټ آبادي ډېر ښارونه دا د یو بل دپاره ضروري دي نو دوی کې راسته تاسو اوس دوی ته وګورئ چې ایکسلنسي لی کارنیا چې کوم دی خپلې مسلې حل څنګه کړي او آوټ اف د باکس تھینکینګ چې ورته وایي هغه یې څنګه وکړو دوی کې راسته دوی چې کله دا سوچ وکړو چې یاره سنګاپور خو چونکې ډېر وړوکی دی سره خپله ځمکه نشته نو دوی دا سوچ وکړو دا فیصله یې وکړه چې ټوله دنیا زموږ هینټرلینډ یا زموږ د بلک ځمکه ده څه مطلب چې موږ ټولې دنیا سره بزنس کوو ټولې دنیا باندې به څیزونه خرڅوو ټولې دنیا نه به خلک راغواړو ټولې دنیا ته به ځو نو څه وشو که موږ سره زموږ خپل وطن وړوکی دی خپله ځمکه هم غټه ده الله پاک ځمکه زموږ خپله ځمکه وړه ده الله پاک ځمکه خو ډېره زیاته غټه ده او ډېر زیات وسایل دي پکې او ډېرې زیاتې مواقع دي پکې نو د هغه ټایم نه دوی فیصله وکړه چې چونکې زموږ د خپل وطن ډېر وړوکی دی نو زموږ فوکس به په ټوله دنیا باندې وي ټوله دنیا باندې به زموږ فوکس وي ټولې دنیا سره موږ خپل بزنس کوو بیا پنځم چې کوم چپټر دی کریټینګ ا فاینانشل سنټر دا ډېر زیات امپارټنټ دی دا بزنس به اوس کوو څنګه چې دوی دا فیصله وکړه ټولې دنیا سره بزنس کوو دا خو یو فیصله ده د دې لپاره پریکټیکل ټولو نه اهم لومړنی سټپ چې اخیستی شوی دی چې موږ به سنګاپور د دنیا فاینانشل سنټر جوړو او هغه دوی څنګه وکړو هغه دوی داسې وکړو چې دوی په دنیا کې لومړنی ملک و چې دوی په $US کې د بزنس کولو اجازت ورکړو دوی دا اجازت ورکړو چې تاسو د سنګاپور بینکونو کې $US کې اکاونټ کولاولی شئ دلته بزنس کولی شئ
ټیکس فرندلی هر څه کې خو ټیکس کم کې خو او ترانسپیرنسي دا ډیر زیات اهم چیز دی چې دی ګورننس ورته وایي بزنس یا کارپوریټ ګورننس چې دا انشور شي چې کوم خلک دلته کاروبار کوي چې هغه په ایماندارۍ سره کوي دوکهدهۍ سره نه کوي فراډونه نه کوي کرپشن چې کوم دی باندې بیخي زیرو ټالرنس و دې کې دا یو خبره ذکر کوه چې په سنګاپور زما په علم کې کېدی شي دا واحد ملک چې هلته په $1 رشوت اخیستو باندې په سړي باندې مقدمه شوې ده دوی دا رولز جوړ کړ او د دې مقصد څه و دې مقصد دا و چې خلک امریکا کې چونکې امریکې ته هر چا اپروچ نشته دی هلته په ډالر کې بزنس کول ډېر ګران دی صرف غټ خلک کولی شي چې دوی دا مارکیټ اوپن کړو څه چلو شو دنیا د بینکونه راغه چا چې غوښتل چې یاره موږ په ډالرو کې اکاونټس کولاو په ډالرو کې بزنس کوو هغه خلک راغه او دلته یو ډېر زیات غټ انویسټمنټ راغو خلکو پیسې وروړې نو په هغه پیسو باندې دوی بیا خپل پراجیکټ وغیره شروع کړي چونکې هغه سنګاپور ته راغی نو د دوی اکانومي ته یو ډېر زیات غټ بوسټ میلاو شو دا فاینانشل سنټر جوړول د دنیا د دوی یو ډېر زیات غټ مطلب دا دی دوی غټ اچیومنټ شپږم یو ډېر زیات ښکلی چپټر دی ویننګ اوور یونینز تاسو به لیدلي لیبر یونینز یې اکثر چېرته کې چې کله یو غټه انډسټري کار کوي یو فیکټري وي هلته لیبر یونینز وي او هغې مقصد دا وي چې یاره په لیبر باندې ظلم ونشي دوی ته تنخواګانې په ټایم باندې میلاو شي وغیره وغیره مختلف دی ایجنډې وي خو په کومه زمانه کې چې سنګاپور ازادي اخیستې وه هغه زمانه د کمیونیزم د ډېر د زور زمانه او د زور وخت او لیبر یونینز چې کوم دي دا د کمیونیزم د ډېر زیات متاثره وو او کیپیټالیزم اګینسټ وو دی لیبر یونینز به څه چول کول سپیشلی سنګاپور پوینټ آف ویو نه دی به اوږده اوږده هړتالونه کول دی به هر وخت وایي زموږ تنخواګانې سیوا کوي او موږ له چې کوم دی مراعات راکوي د کار کولو وخت کم کوي کار به موږ کم کوو پیسې راله زیاتې راکوئ دا به څه چل کېدو چې بزنسز یا فیکټرۍ یا نور بزنس چې کوو او په ټپه باندې ولاړو زموږ طرف ته لیدلي اکثر په کراچۍ کې یا جام هړتال پلانې هړتال ډیګلي هړتال دغه رنګ به هلته هړتالونه دې به چې کوم دی بزنس ته هم نقصان و ایز هول به ټوټل سوسایټۍ یا ملک یا سنګاپور ته به هم د دې خبرې ډېر زیات غټ نقصان و او دا د هیز ایکسلنسي لیک آن یا دپاره یو ډېره زیاته خطرناکه خبره او ډېر غټ چیلنج و هغه څه چل وکړو هغه داسې کار وکړو چې د لیبر یونینز سره میلاو شو د دوی دغه یې واورېدل مطالبات یې واورېدل او دا ورته یې ووایي چې ستاسو مراعات هله پاسبل دي چې کله فیکټریانې کار کوي بزنسز پیسې ګټي تاسو محنت کوئ او بزنس پیسې ګټي تاسو ته مراعات میلاویږي چې تاسو سټرایکونه کوئ نو مراعات چې بزنس پیسې نه ګټي بلک پیسې نه ګټي نو تاسو له به د کوم ځای تاسو ته به د کوم ځای نه پیسې میلاویږي هغه څه چل وکړو چې هغه دا ټوټل چې کوم څومره هم یونینز وو هغه یې را یوځای کړل هغې نه یو نیشنل کانګرس جوړ کړو کوم کسان چې د سره نه اګري کېدل بزنس لیډر وو یا څونه د یونین لیډرز وو او څومره یونینز چې د سره نه دغه کېدل اګري کېدل د چې کوم دی کسان گرفتار کو سیټ دی که د هیز ایکسلنسي لیک وان یا دا یو غټ چې هغه باندې خلک یو دغه کوي یو پې کوي نو هغه دا هم دی چې یاره دی ډېر زیات آیرن فیسټ ډېر سختۍ سره د چې کوم دی حکومت کړی هغه بار بار په خپلو تقریرونو کې تاسو په یوټیوب باندې واورئ نو هغه بار بار دې خبرې ذکر کړی دی چې یاره سنګاپور باندې چې کوم دی تاسو نرمۍ سره حکومت شئ کولی که تاسو ترقي غواړئ نو ترقۍ لپاره ضروري ده چې هر سړی به محنت کوي هر سړی به خپل رول پلی کوي ایماندارۍ سره به کار کوي په ایماندارۍ باندې ډېر زیات هغه بل حکومت ټرانسپیرنسي د هغه ډېر یو فوکس و وزیرانو له او غټو افسرانو له بلکې ټوټل د حکومت اختیارمندو له ډېرې ښې تنخواګانې یې ښې او ډېر زیات ښه مرات یې ورکړي وو خو ورسره دا وسیله چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې په $1 رشوت اخیستو باندې هم په سړي باندې اف آی آر شوی دی او په سړي باندې چې کوم دی مقدمه شوې ده هغه دغه رنګ دا یونینز ډیل کوي ته یې ووایي چې ستاسو څه مراعات دي ستاسو تنخواه په کار ده کور په کار دی ښه ورکینګ کنډیشنز په کار دي ډیسنټ سیلریز په کار دي ډیسنټ ورک په کار دی هر څه به کېږي خو دا هر څه به هله کېږي چې تاسو محنت کوئ سټرایکونو باندې دا څیز پاسبل نه دی ستاسو مراعات به تاسو ته هله میلاوي چې تاسو محنت وکړئ بزنس ګروت وکړي انویسټر ته د هغه مطلب دا دی د محنت او د انویسټمنټ صله میلاو شي کې به ستاسو
مطلب دا دی حصه ضروري او کنه تاسو سټرایکونه کوئ بزنس بند دي نو خلاص دغه ماډل چلیدی نه شي نو دا د یونینز باره کې کیسه وه ورپسې چې کوم سیکټر دی هغه دی افیر سوسایټي ناټ ا ویلفیر سوسایټي مطلب دا دی چې یو عادلانه نظام یو فلاحي نظام ده یا د خیرات نظام ده د هیز اکسلنسي لیک آن یا د فلسفه و هغه امپلیمنټ کړې وه چې خلکو له به امداد نه ورکې مطلب لکه یو سړي له فری پیسې یا روټۍ یا مطلب دا دی څه څیزونه برات دا څیزونه نشته دی او هغه په خپلو خپو باندې ودروه فیر یو انصاف والا مطلب دا دی چې په یو انسان ټولو له یو رنګ د تعلیم موقع ورکه یو انصاف والا ټیسټ والا چې کوم جابونه دي هغه په میرټ باندې میرټوکریسي باندې ما تاسو ته مخکې ووایي چې هغه ډېر زیات فوکس و هغه سړي له جاب ورکه دا هغه ته په معاشره کې یو موقع ورکول دي که په دغه ځای کې فیل شو بیا به له فری پیسې مه ورکوه بیا یې راپاسوه د یو بل بزنس طریقه ورته وښایي یو څه فن ورته وښایي هنر ورته وښایي چې هغه په خپلو خپو باندې هیز اکسلنسي لیک آن یا به وي چې زه به تاسو په خپلو خپو باندې ودروم خو قدم به ته په خپله هلې او منډه به بیا ته په خپله باندې وې نو دا هغه په دې کتاب کې هم لیکلي دي چې افیر سوسایټي ناټ ا ویلفیر مطلب لکه زه به تاسو له یو عادلانه نظام در کوم که په تا کې څومره ټیلنټ دي سنګاپور حکومت به تا سره مدد کوي ته به عمره مخکې ځې تا ته موقع میلاویږي ستا به دا نظام به ستا خپې نه وایي تا به په وروستو نه راکاږي خو دا تا به نه کوې چې یاره تا ته به فری سیسیز میلاویږي هغه بار بار دا وی چې یاره تاسو چې کله هم یو کسانو له فری سیسیزونه ورکوئ نو هغوی خپله حوصله او همت ختم شي او بس په ځای باندې کېږي خو که تاسو ورته وایي چې یاره د بزنس موقع ده د تعلیم د مخکې د تلو موقع ده هغه به محنت کوي او په مخکې به ځي او ټول سوسایټي او ملک به ځان سره مخکې باندې بوځي بیا چې ورپسې کوم چپټر دی نو هغه دی د کمیونیسټ سیلف ډسټرکټ ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې دغه د کومه زمانه کې سنګاپور ازادي حاصله کړې وه نو دغه د کمیونیسټو د ډېر سټرانګ ټایم و په روس کې یا هغه ټایم یو اس اس آر او په چاینا کې کمیونیسټانو حکومت او بیا په ویتنام کې غیر چاپېره د سنګاپور نه نو هغوی چې کوم دی څه و چې دغلته کې دوی پر ملک کې هم سنګاپور کې هم سنګاپور کمیونیسټ پارټي ډېر زیاته سټرانګ وه دوی به څه چل کولو چې دوی به مسلسل سټرایکونه د لیبر یونین تاسو ته ما مخکې هم ذکر وکړو سټوډنټ ګروپونه پراپیګنډا دوی سره زیاته وه او دوی به هر وخت سټرایکونه کول چې یاره موږ له حقوق کار دي او د دوی مقصد دا و چې یاره سنګاپور سوسایټي کمزور شي او کولیپس شي نو لیک آن یو چې کوم دی ریډ لاین راخو هغه ورته ووایي چې یاره دا پلاني څیزونه دي دا که چا قانون مات کو هغه به ګرفتاریږي او هغه به چې کوم دی جیل ته ځي نو څه حساب وشو چې د هیز اکسلنسي لیک آن یا چې کومه پارټي وه نو هغه ترقۍ خبره یې کوله د بزنس د کار خبره یې کوله د فیر سوسایټۍ خبره یې کوله د ټرانسپیرنسي د کلین ګورنمنټ خبره یې کوله او کمیونیسټو سره څه سټرایکونه او ورسره چې کوم دی نو پراپیګنډا وه او هر وخت چې کوم دی فریادونه و کار نه کولو نو خلک څه چل وشو چې اخره کې د هغه نه متنافره شو د کمیونیسټ پارټۍ نه او د هیز اکسلنسي لیک آن یا پارټۍ طرف ته راغه نو هیز اکسلنسي لیک آن یا یو ځای کې پخپله هم ویلي و چې کمیونیسټو خلک ویرول او موږ ځان ته راجوخ کړل او په دې وجه باندې چې دی خپل ځان تباه کړو د چپټر چې کوم دوم دی د کمیونیسټ سیلف ډسټرکټ چې کمیونیسټانو ځان په خپله تباه کړو نو هغه سیز چې کوم دی دا مسله دی دغه رنګې حل کا د یو چپټر کې که تاسو سوچ کوئ پاکستان سره او ډېرو ملکونو سره په دنیا کې ډېر مواصلتي دي او په دې کې غټ غټ سبکونه دي زموږ په طور معاشرې او د کتابینو خلکو دپاره سټډي کولو والا خلکو دپاره لیډرشپ دپاره پولیټیکل پارټیانو دپاره دا تاریخونه د ملکونو چې کوم دی اکثر یو بل په شانتي وي او ځان ریپیټ کوي ضروري دی چې هر چا سره د یو رنګ تاریخ او یو رنګ علاجي خو بیا هم سره هسې یو وړوکی سبق د هغې راغستی کیدی شي دا یو ډېر زیات ښکلی چپټر دی سټرینډلینګ میډل ګراؤنډ د متوازنه متوسط لاره اختیارولو دا تاسو بعضې څونه وګورئ لکه کامیابي بعض ټایم دې خلکو اسلامي اصول فالو کړي دي اگر چې هغه په دین باندې مسلمانان نه خو لکه بیا مې یو ډېر ښکلی کمپیریزن دی او هغوی په کې الله پاک له کامیابي ورکړې ده متوسط لار څنګه
هیز ایکسلنسی لی کانیا بار بار دا ویلو چې کله دی ازادي واغستانو یو طرف ته ازادي چې کله اغستانو برطانیه وه د هغې نه چې دوی ازادي اغستانو مطلب دا دی چې هیز ایکسلنسي لی کانیا څخه د پورې د برطانیې خلاف به خامخا و یو بل سره به شکوک و شبهات و دویم چې ما تاسو ته کوم ذکر بار بار وکړو دا دی چې هغه ټایم د کمیونسټانو ډېر زیاته غلبه وه او په سنګاپور کې کمیونست پارټي وه او دې پارټیا به سټرایکونه کول او متشدد رویه یې اپول او انتشار به یې پیراولو یو طرف ته کنزرویټیو رایټ وینګ پارټیانې یا خلک و سوچ والا کوم چې برطانیې سره اعلان بل طرف ته لیفټ وینګ ریولوشنري چا چې لکه غوښتل چې یاره مطلب لکه یو دغه دې راشي انقلاب دې راشي هغه خلک وو او هغوی متشدد وو نو هیز ایکسلنسي لی کانیا په دې کې یو درمیاني لار راونیوه چې نه موږ ازادي هم غواړو انګلینډ سره هم نه یو او موږ انقلاب تشدد والا کمیونست هم نه غواړو بلکې زموږ یو متوسط لاره ده او هیز ایکسلنسي لی کانیا بار بار دا خبره کړې پریګمیټک یو ټکي هغه استعمال کړی وي شل وي پریګمیټک چې موږ د عملیت پسند یو دغه سوچ دا و چې په ځان باندې هغه بار بار د نظریې ډېر زیات خلاف وشتي او کانسټنټ نظریه ځان ته مږده چې یا زه کمیونست یم یا زه کیپیټلیست یم یا زه سوشلیست یم پلانیزم دا وګوره په کوم ځای کې څه ښه دي یا ترې راواله ستا ملک دپاره ستا خلکو دپاره کوم شی ښه دی یا ترې راواله دې کې به تاسو لا مثال درکړم لکه د انګلینډ نه یې سره واغستی تي دا راغستی چې یاره انګلیش ژبه چې کومه دا د فن او د علم د عالمي تجارت او د کامیابۍ ژبه ده په مستقبل کې که ته عالمي تجارت کول غواړې یا انټرنیشنل لیول سبق حاصلول غواړې یا یو فن نن په دنیا کې چې ته هر یو فن زده کې د هغې کتابونه په انګلیش کې دي څنګه چې اوس موږ د دې کتاب پښتو ترجمه کوو د انجینرینګ د میډیکل استاد لپاره د انګلیش ژبه ضروري ده نو ما هیز ایکسلنسي لی کانیا د انګلینډ د انګلیش ژبه راواغسته خو دې دا مطلب دا دی چې زه د انګلینډ په اشارو باندې چلیږم او زه د فل هغه سره یم دا زما نظریه ده هغه نظریه ده دغه رنګ کمیونسټانو غوښتل چې د لیبر تنخواه ښه شي د هغوی د اوسېدو حالت ښه شي د هغوی کورونه وي د هغوی تنخواګانې وي او هغوی ته سهولیات میلو شي نو هیز ایکسلنسي لی کانیا ترې نه دا اصول راواغستل خو کمیونست یې ځان نه کو او په دې کې یو دا مسله وه چې انګلینډ یا برطانیې هم په دې باندې شک کول او کمیونسټانو په دې باندې شک کول او دواړو ویل چې دا زموږ ملګري نه دي نو دا یو ډېر زیات سخت پوزیشن و چې ته مطلب دا دی دونه طاقتور حلقو کې یو سره هم ځان نه ملګری کړې او د دې باوجود چې کوم دی ته خپل ملک له ازادي ورکړې او هغه لیډرشپ والې نو په دې باندې په دې چپټر باندې هیز ایکسلنسي لی کانیا دا خبره کړې ده لسم چې کوم چپټر دی هغه د نرچرینګ اینډ اټریکټینګ ټیلنټ یا قابلیت له وده ورکول او ځان ته اټریکټ کول ګوري دا ډېر زیات امپارټنټ چپټر دی په دې کې او هیز ایکسلنسي لی کانیا د هغه یو سینګ دی هغه ویلي چې که ته په تنخواه کې ممپلي ورکې نو تا سره کار کول والا به شادوګاني مطلب دا دی د هغه فلسفه څه وه هغه خپلو وزیرانو له خپل چې د هغه کومه بیروکریسي وه خپل د حکومت خلکو له ډېر کمپیټیټیو سیلیز ډېر زیات ښه سیلیز او مرات ورکړي وو او ورسره یې بار بار زه دا وایم چې کلین ګورنمنټ او انټي کرپشن دا د هغه بیسز و کرپشن به یې نه منلو تاله زه ښه سیلي در کومه کرپشن نه منم او بیسټ خلکو له چې کوم دی سکالرشپ یې ورکړي چې کوم د ټاپ کسانو هیله په دنیا په بهترینو یونیورسټیانو کې تاسو اوس دی کابینه یا دی افسران یا دغه وګورئ ټول اکثریت پکې آکسفورډ ګریجویټ او هاورډ ګریجویټ او کیمبرج د ښو یونیورسټیو نه یې سبقونه ویلي بلکې سنګاپور یونیورسټي په خپله هم په موجوده رینکینګ کې په بیسټ یونیورسټیانو کې دا زما په خیال چې پر کیپیټا جی ډي پي پر کیپیټا انویسټمنټ د تعلیم چې کوم دی نو د سنګاپور په ټاپ ناچ باندې دی او دا خبره لږ بل طرف ته ځي په زه پکې خپل انپوټ ورکوم ما اورېدلي دي چې سنګاپور په دنیا کې ټولو نه زیات تعلیم باندې خرج کولو والا ملک دی او د هغه بجټ د ټولو نه زیاته په پرایمري باندې خرج کوي پرایمري سکول باندې
نو دغه څه وکړه دوی چې کوم دی چې دوی ته دا پته ولګي چې یاره موږ سره ځمکه نشته، وسایل او ریسورسز نشته دی، موږ سره واحد چې کوم ریسورس یا وسیله ده د ترقۍ کولو زموږ خلک دي، موږ په خپلو خلکو باندې انویسټمنټ کوو. که دا خلک مخکې لاړه نو ټول ملک به ځان سره مخکې بوځي او دا یو کامیابه فارموله هغه وچلوله. نو چې کوم د هغه د ټولو نه ټاپ سټوډنټان وایي ټاپ یونیورسټو ته ولېږل او سټریکټ میریټوکریسي په میرټ باندې دا نه دا مې کزن دی، دا مې ترور دی، دا پلانې دی، دا مې رور دی. نو هغه بار بار دا وی چې یاره ډېر ملکونه داسې شي سره ډېر زیات ښه ریسورسز دي خو نه مطلب دا دی مسډ اپرچونټي مس شوې ده. او په دې کې هغه د پاکستان او د انډیا مثال هم ورکړی دی. بلکې اورېدو کې دا راځي چې سریلنکا چې کومه وه د سنګاپور د ازادۍ په ټایم کې یو رول ماډل و په ساوت ایشیا کې، خو چونکې هلته کې میریټوکریسي نه وه او بیډ گورننس و د حکومتي نظامونو کې چې کوم دی نو رشوتونه وو او خراب نظام نو هغه ټول هر څه خراب شو. نو د خپل لوکل ټیلنټ چې کوم دی هغه ایله وده ورکه هغه ډیولپ کو او په کوم ځای کې دوی سره کسان نه وو د بهر نه خلک راوغوستل او چې کوم تکړه خلک وو قابل خلک وو ایله موقع ورکه او د دې سیسټم یې جوړ کړ. ډېرو خلکو نه پورټ اف روټنډم زما خیال ده په هالینډ کې چې سنګاپور په ټایم کې هغه د دنیا په بهترینو بندرګاهانو کې وه. دوی خپل خلک هلته ولېږل ټرین کولو او په 3-4-5 کاله پس چې دوی د سنګاپور خلک پورټ اف روټنډم ته ټریننګ له لاړه ورته چې یاره بس تاسو زموږ نه ښه شوي یئ. نو داسې ډېر زیات مثالونه و چې دوی مطلب فالو کو خپل ټیلنټ لوکل ډیولپ کو. بل مایوزي کې بل ځای کې ما اورېدلي وو هغه په دې کتاب کې مینشن نه ده چې شل پټروکیمیکل کمپني چې کومه ده پټرول والا کمپني ده او دوی چې کوم د خلکو د اغستو د ریکروټ کولو طریقه ده نو هغه طریقه سنګاپور چې کوم دی فالو کړې ده او هغې چې دوی چې کوم دی سنګاپور څه چل کړی دی چې هغې په کوم طریقه باندې خلک ریکروټ کوي او ځان سره علي او میرټ له موقع او وده ورکوي نو هغه سیم فارموله سنګاپور هم یوز کړې ده. دا ویډیو به لږ اوږدی شي دا کتاب لږ غټ. 11 چپټر دی مینی ټنګز ون لینګویج مطلب لکه نسلونه مورنۍ ژبې د خلکو ډېري خو موږ به قومي سطح باندې یو ژبه ساتو. دا زموږ دپاره یو مثال دی. سنګاپور کې ما تاسو ته ووایي چاینیز ډیسنټ دغه والا خلک وو نسل والا ملایشیا ملایي ژبه به یې ویله دغه رنګ انډین چې کوم تامل اوس هم د یو غټه ژبه ده د انډیا تامل دغه رنګ هندي اردو پکې ویل کېده مختلف قسمه ژبې وي او د دې مختلف ژبو ویلو والا خلکو په خپلو کې یو تنوع او دوی به چې کوم دی هر وخت په خپلو کې جنګ جګړې زما ژبه ښه ده او په دې کې به تعلیمي پای کې به تعلیمي داسې وکړو دوی دا سوچ کو دوی کېناسته چې یاره که مونږ چاینیز ژبه اپناو کړو په چاینا پورې او صرف ګیر چاپېرې اوس څو ملکونه به دا ژبه وایي دا هم نشو کولی تامل هم نشو کولی او ملای هم نشو کولی ملای هم دونه ډېر خلک نه وایي. دوی وایي چې یاره په ټول دنیا کې کومه ژبه چلي دې خبرې دا وګوره یو غټ سبق دی او دې له زه بار بار راځم چې دوی په انګلیش ژبې باندې دوی ته پته ولګي چې بهر دنیا ټوله دنیا کې یو ژبه که څوک پېژني نو هغه انګلیش دی. نو دوی څه وکړه دوی انګلیش خپله قومي ژبه که د تعلیم د بزنس د سرکاري کاغذونو او نور ژبې چې دا چا خپلې کمې دي نو هغه دوی مطلب دا دی آپشنل کې چې هغه کې څوک تعلیم کول غواړي کوي دې څه مسله نشته خو انګلیش به هر سړی وایي. د سنګاپور هر سړی انګلیش وایي او دې دا فایده وشو چې دوی بهرنو خلکو سره کمیونیکیشن بزنس کول کاروبار کول نوکریانې کول د بهر نه چې کوم خلک راځي ایزي وو دلته کې ځکه چې هر چا له انګلیش ورتلو نو دا یو ژبه دوی ډامیننټ کپی باندې زه ته ډېر مخالفت هم وجود خپلې ژبې مخالفې پلانې ډینګلې د چاینیز خو دوی چې نه کومه ژبه ټولو له په کار راځي نو موږ به هغه ژبه کوو. دلته بیا هغه عملیت پسند یا پریګمیټک اپروچ دی ایډیالوجیکل اپروچ نه دی. د ایډیالوژیز ډېر زیات خلاف و چې زما دا نظریه ده او زما دا نظریه ده. نه نظریه سیټ ته ولګوو که ستا نظریه ستا قومي ژوند له ترقي ورکوي ستا قوم له ترقي ورکوي تا له ترقي درکوي ټیک ده که هغه نظریه تا له ترقي نه درکوي بس دا نظریې په ځای کېږده او کوم شی چې تا له ترقي درکوي راواله. لکه نظریه دا چې زه به خپله قومي ژبه چاینیز ویم ملایي به ویم خو نه عملیت پسندي څه وایي چې یاره انګلیش ستا هر ځای کې په کار راځي نو د انګلیش یو قومي ژبه که او دا یو غټ قومي او شخصي سبق زموږ دپاره کېدی شي.
دا 12م چپټر چې کوم دی کیپینګ د ګورنمنت کلین، حکومت صفا ساتل، مطلب دا دی د ایکسلنسی لیک آن یا د کرپشن ډېر زیات خلاف و. هغه وی چې کله د یو ملک لیډران کرپټ شي نو ټولو خلکو ته یو مثال جوړ شي او نه پس د زفال یو داسې سفر شروع شي چې نه ختمېدو والی. هیز ایکسلنسی لیک آن یا وی چې ما ډېر ملکونو سفر کړی دی، وایي چې ما کتلی دي چې دلته کې افسران، منسټران، کسټم والا، ایون ججانو پورې پکې رشوتونه علي. خو هغه وایي چې یاره دا سیز به مونږه په دغه کې نه برداشت کوو په سنګاپور کې. او ځکه چې یو ملک کې کله کرپشن وي، بهرني خلک، انویسټرز، کاروباري خلک دوی په تا باندې یقین نه کوي، دوی تا سره انویسټمنټ نه کوي. ولې به تاله راځي، به تا نه یاره کوي. هېڅوک هم په دنیا کې داسې نه کوي چې غلطه خپلې پیسې حواله کړي چې دا واله او ته ځان سره کېده. نو په کلین ګورنمنټ باندې او انټي کرپشن باندې هیز ایکسلنسی لیک آن یا ډېر زیات فوکس و. هغه یو زموږ د نیب یو اداره جوړه کړې وه، کرپټ پریکټسز انویسټیګیشن بورډ. دا اداره چې کومه وه دوی سره فل اتارټي وه، د دې ډایرکټ چې کوم دغه دی رپورټینګ دی نو هغه پرایم منسټر آفس ته دی، هېچا ته رپورټینګ نه کوي او دوی سره دونه اتارټي دی چې دوی منسټر هم گرفتار کولی شي او د منسټر خلاف هم دوی انویسټیګیشن کولی شي. او په سنګاپور کې د $1 نه راواله تر $1,000,000 پورې د کرپشن کیسز کې دوی خلک نیولي دي. وایي کې یو غټ کار دا دی چې شیمینګ یا شرمول د خلکو ډېر زیات کوي. چې کوم سړی په کرپټ پریکټسز کې یا کرپشن کې ونیولی شي، په اخبارونو کې، په ټي ویانو کې، مطلب د هغه کیریر تباه شي. دا یو ډېر زیات د هغوی د دغه ستون دی. او سنګاپور د دغه وجه چې سنګاپور لیسټ کرپټ کنټریز کې د دنیا ټولو نه کم رشوت خوړلو والا ملکونو کې سنګاپور په ټاپ 2-3 کې دی. او بیا تاسو اسلامي اصولو سره دا شی وګورئ، کمپیر کوئ چې راشي ورته شي رشوت اخیستو والا او ورکولو والا دواړه جهنمیات دي. نو جهنم بس همدې ژوند کې جهنم جوړ شي، جهنم دغه شانتي وي. او تاسو وګورئ معاشره څونه ښه طرف ته. دا یو خبر ځان سره نوټ کوئ چې هیز ایکسلنسی لیک آن یا په یو جنریشن یا په یو نسل یا په 20 کاله کې دوی دغه تقدیر بدل کړی د سنګاپور. خلک وایي که نه چې دا 2000 نه کېږي، نه، رولز راغه، کرپشن ختم شو، په میرټ باندې فیصلې شروع شوې. او مطلب دا دی چې کوم ایمانداره خلک دي ته موقع میلاو شوه. په 20 کاله کې سنګاپور چې کوم هغه 4 ټایګرز آف ایشیا به یې ورته وي، په هغې کې سنګاپور په هغه قطار کې ودرېدو. د دې بک هر یو چپټر ډېر ښکلی دی. خو بیا 13م چپټر ګرینینګ سنګاپور، یعنی په سنګاپور کې شینکۍ لګول. هیز ایکسلنسی لیک آن یا دا غوښتل چې زما د ملک د فاینانشل او انډسټریل هب جوړ شي. دلته د غټې فیکټریانې، کاروبارونه دي، بلډینګونه دي جوړېږي، کنسټرکشن دي کېږي. خو دې هر څه سره ګرمي او دوړه او شور او د انډسټریل ماحول چې کوم دی دا د انساني فطرت باندې یا طبیعت باندې یو خراب اثر کوي. انسان خپه هغه وي چې څو پورې سنګاپور مونږ شین کړی نه وي نو د دیزي کوالټي آف لایف ښه کېدی نه شي. او دا شینکۍ به چې کوم دی دا ملک به دونه ښکلی کوو، ښایسته کوو به په بوټو باندې چې دنیا خلک دلته راځي او انویسټمنټ کوي چې پکې روح او زړه خوشحاله چې ما په یو ښځې کې پیسې لګولي دي. هیز ایکسلنسی لیک آن یا په کتاب کې لیکلي چې مونږ په خپله د نمایندګي کول او بعضې ټایم به د چیف ګارډنر وي. سنګاپور د ټولو نه غټ مالي د په سونو قسمه بوټي روړي دي، د یو بوټي مختلف قسمونه، نسلونه، مختلف قسمه بوټي هغه یې لګولي دي. په خپله تجربه کړې ده او کتلي دي چې په سنګاپور کې کم بوټی زر غټېږي، ډېر زیات سوری ورکوي، هوا ډېره زیاته صفا کوي، فروټ ورته کېږي. نو او بیا به دا په کم ځای کې لګوو. دوی سنګاپور پلانټیشن ډې شروع کړی ده. په دې ورځ باندې صدر، وزیر اعظم، وزیران، افسران، د سکول ماشومان، ټوټل خلک بوټي لګوي. او اوس په قانون کې دا راوستي دي چې یاره د لارو سایډونو ته، د کورونو مخې ته،
کم خلک چې ډیولپمنٹ کوي او پکې گرین ایریا ساتي ایون انډسټریل ایریاز کې هم بوټي لګول ضروری دي او بے اجازه ته بوټي کټ کول جرم دی نو د سنګاپور آب و هوا بجای سره د دې چې دا دومره انډسټریلایزډ او ایډوانس کنټري ده نو دی چې کوم دی لکه بوټي لګولي یو بل یو انټرسټینګ فیکټ تاسو ته وایم چې د لوګو د ختمولو لپاره څه چل کړی پبلک ترانسپورټ ډیر زیات تکړه او مزیدار ښکلی غټ پبلک ترانسپورټ دی ورسرې سرې څه چل دی ورسرې دا چې په پبلک ترانسپورټ کې ګاډي ډیر زیات ګران کړي دي ما پخوا چېرته کې ما ته چا ویلي وو چې یاره کروړه پته چې په 100 کروړ روپۍ پاکستاني باندې هلته کروړه ده او د هغې به سالانه فیس ورکې دا څه وجه چې خلک ډسکرج شي چې ډېر ګاډي نه روباسي چې آب و هوا باندې خراب اثر نه وي ګرمي نه وي لوګي نه وي او که ډېره مالداره سړی نو ښه بسونه دي پبلک ترانسپورټ هم ورلډ کلاس دی ته پکې خراب نه محسوسوي چې یاره یو سړی شتمن دی دی باوجود په خراب بس کې روان دی یو بل شی پته چې په کتاب کې شته که نه ما بل ځای کې اورېدلی چې ایون په سنګاپور کې په چینګم غورځولو باندې ګن غورځولو باندې چې کوم دی جرمانه ده او غټه پابندي ده پې دا د سنګاپور د ښکلو کولو دپاره او ګرین کولو دپاره دا یو چپټر و 14 نمبر چپټر چې کوم دی د دې منیجنګ د میډیا ده میډیا ډېره بې سره او خپې څوک چې کوم دی د کمیونیزم طرف ته زور کوي پراپیګنډه کوي خلک راکاږي څوک چې کوم دی سوشلیزم طرف ته څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته ډېر زیات دی یو سټریک قانون جوړ کو نو هیز ایکسلنسي لیک ان یا دا محسوسه کړه چې زموږ په رنګ ډیوایډډ ملک چې کوم دی سنګاپور چې دی کې ملای چاینیز او انډین اوريجن والا ایشین اوريجن والا خلک اوسېږي او دې کې کمیډیا داسې پرېږدي چې څوک پاورفل بهر ملکونو نه یې ته ډیکټیټ کوي چې دا ولیکه خلک پرو کوي غوسه کې راولي سنسني پیلاوي نو د معاشرې هغه ټوټل سوچ درهم برهم کی او د حکومت چې کوم د ترقۍ کولو کوششونه دي یا درهم برهم کی نو هغه اوسو قانونونه جوړ کړي او دا چې لکه میډیا کوم په سنګاپور کې اپریټ کیږي د دې مالک اونر په سنګاپور کې ناست یو لوکل به بهرني کسان نو ته اجازت نشته دی پریس فری دی لکه دی د یو غلطۍ نشاندهي په معاشره کې او په حکومت کې کولی شو سنسني به نه پیلاوي ډرامه به نه کوي او جرنالستان د په دې خبره باندې ځان پوهېږي چې هغوی به سنسني نه پیلاوي بلکې یو مطلب لکه ریسپانسیبل رول به پلی کوي او دی ریسپانسیبل رول څه دی چې قوم ایجوکیشن ورکي تعلیم ورته ورکي انفارمیشن ورته ورکي او قوم د نیشن بلډینګ طرف ته بوځي یا نیشنل ډسټرکشن طرف ته نه بوځي او هیز ایکسلنسي لیک ان یا دې باندې ډېر زیات کلیر و هغه وی چې د ویسټرن میډیا یا د ویسټرن ورلډ چې کوم د فری سپیچ آیډیل دی هغې نه زما د سنګاپور د سوسایټۍ هارموني ډېره زیاته خوښه ده نو میډیا هغه کنټرول کړې وه 15 چپټر کې هیز ایکسلنسي لیک ان یا وی چې زما رول د کنډکټر اف ان ارکیسټرا پرنګ یو تاسو به ارکیسټرا لیدلي میوزیک غټ ګروپ 50-60 کسانی میوزیشن یار سره یو سړي سره بیل انسټرومنټ یو کس ورته اشارې کوي او د هغه د اشارو مطابق هر میوزیک بیل غږیږي او خپل اواز کم او زیات کوي او په نمبر باندې مخکې وروسته راځي نو هغه وایي چې یاره د سوسایټي یا ملک مختلف قسمه وزارتونه یا ډپارټمنټس یا عوام او دونه ډېر څیزونه چې دا د یو ارکیسټرا پرنګ دي لکه او دا کنډکټر یا دې چلولو والا محتمم چې کوم دی که هغه په صحیح طریقې باندې د هر یو میوزیشن آواز کم او ښکته او د هغې ترتیب برابر نه کړي نو هغه به میوزیک نه شي یا به یو نایس یا شور شي نو سوسایټۍ کې د لیډر رول ډېر زیات اهم دی چې په کم ټایم باندې کم څیز ضروري دي څه کول دي څه نه دي کول څه ډېر کول دي څه لږ کول دي نو دا هغه ډېر زیات ښکلی دې چپټر کې ډیفاین کړی دی د دې چې کوم 14 چپټر دی د هغې نوم دی اپس اینډ ډاونز وذ ملیشیا ملیشیا سره په تعلقاتو کې اتار چړاو څنګه چې ما تاسو سره کتاب په شروع کې وي په ریویو کې چې سنګاپور اصل کې 1963 نه والا 65 پورې د ملیشیا حصہ و ملیشیا بیا هغوی په خپله کیک آوټ که د خپل فیډریشن یا د خپل ملک نه یې هغه وویستل نو
د سنگاپور چې کوم اپروچ او دواړه ملیشیا ته هم او یو کې ته هم ځکه چې یو کې نه دی ازادي اغستې وه ړومبنی 1963 کې نو هیز ایکسیلنسي لی کوان ویو دا خبره کوله چې تعلقاتو کې به بیلنس ساتي څنګه چې مخکې هغه د میانه روی خبره کړې وه نو هغه وی چې موږ یو وړوکی ملک وو نو ځان به ډېر اوور کانفیډنټ موږ نه شو کوو چې مطلب دا دی موږ ایروګنټ یا ډېر متکبر ښکارو او مطلب چې لکه ځان باندې احساس کمتري غالب کو او د هغې د ختمولو لپاره بیا ځان ډېر پراوډ شو کوو دا هم نقصان ده ده او دا هم ډېر نقصان دی چې موږ په ذهن باندې دا سوره کړو چې زموږ خو ډېر وړوکی ملک دی او موږ هېڅ هم نشو کولی احساس کمترۍ کې مبتلا شو هر وخت هر چاته ټیټ ټیټ کېږو نو مطلب دا دی لیک ویو چې کوم دی د هغه نو د هیز ایکسلنسي لیک آن ویو دا کوشش و چې برټن سره چونکې مخکې د دې ماسټرز پاتې شوي وو نو په زړه کې هغه زوړ مطلب دا دی لکه خفګان هغه د فیوچر دپاره هغه وړل نه غوښت هغه به چې څه شوي دي او برټن چې کوم دی یو غټ پاور دی او دوی چې کوم دی زموږ ډېر هیلپفل کېدی شي مطلب لکه هغه ماضي شاته وغورځولو مخکې دغه رنګ ملیشیا سره هم په تعلقاتو کې چې مطلب لکه ملیشیا 1965 کې سنگاپور ایکسپل که د خپل یونین نه ورته چې موږ تاسو ځان سره نور نشي پاتې کولی خو لی کوان یو هیز ایکسلنسي سوکل چې مطلب لکه دا خبره ځان ته هر وخت فیوچر دپاره ونه دروله هغه بار بار دا ووایي چې ستا چې کوم ګاونډیان یي هغه که هر څنګه یي ته به یې سره ژوند تېری او یو طریقه به را پیدا کړې چې هغې سره ښه ژوند تېر شي او چې کومې څه وړې اپس اینډ ډاونز یا وړه څه خفګانونه راځي چې هغه ته فل ونه غورځوي او مستقبل لپاره ټریډنګ پارټنرز جوړ شي بیا چې دغه پالیسي هیز ایکسلنسي لیک آن یو مخکې یوړه نو څه چلو شو چې ملیشیا دا فیل کا چې موږ ته به د سنګاپور د پورټ یا د سمندري بندرګاه هم ضرورت راځي او د فاینانشل سیسټم هم څنګه چې موږ په دویم چپټر کې ویلي چې هیز ایکسلنسي لیک آن ویو چې کوم دا کوشش وکړو چې سنګاپور کې ډالر بانکینګ جوړ شي او دا یو فاینانشل سنټر شي دا رنګ سنګاپور ته څه ضرورت و سنګاپور ته د اوبو ضرورت و د ریسورسز ضرورت و د خوراک ضرورت و بجای دی نه چې دی په ماضي کې څه ترخې خبرې یو بل سره راغلي وي هغه د هغې په بیسس باندې د مستقبل پلانینګ کړی وی دی هر څه شاته وغورځول او په مخې ته لاړه نو دې کې زموږ دپاره ملک دپاره هم سبق چې زموږ کوم د 115 ګاونډیان دي ایران افغانستان او چاینا او انډیا نو چې مطلب لکه موږ کوآپریشن په مخ کې کیږو بل دا خبره ده چې هیز ایکسلنسي لیک آن یو دا کړي وو چې که حالات به هر څونه خراب وو کوآپریشن به یې نه ختمولو ټریډ او دا هر څیزونه خپل ځای باندې روان وو او هغې نه چې کوم دی سنګاپور ته مسلسل فایده وشوه بیا چې دې کوم 18 چپټر دی د هغې نوم دی سټوري آف انډونیشیا فرام فو ټو فرینډ چې انډونیشیا څنګه د دشمن نه دوست جوړ شو څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلو چې 1963 کې چې کله سنگاپور د ملیشیا حصه وه نو انډونیشیا د ملیشیا ډېر زیات سخت خلاف و او هغه ټایم په انډونیشیا باندې د پریزیډنټ سوکارنو حکومت و او هغه د ملیشیا او د سنگاپور سره بیخي نه لګېده نو هغه یو پالیسي شروع کړې وه کنفرنټاسي او هغه چې کوم دی ایون دې حده پورې تللی و چې دې ملکونو سره هغه جنګ هم کولو او یو ټایم داسې هم راغلی و چې د انډونیشیا چې کوم کمانډوز وي راغلي وو په سنګاپور کې په یو ځای کې بم ایښی و کې 2-3 کسان وفات شوي وو د دی خو بیا چې کله پریزیډنټ سوکارنو حکومت نه لاړو او سوهارتو راغو نو هیز ایکسلنسي لیک آن ویو دا سوچ وکړو چې یاره چونکې دلته حکومت بدل شوی دی او دا دوستی بړاولو لپاره دوستی شروع کولو لپاره یو ښه موقع کېدی شي نو هغه څه وکړه چې هغه پخپله د انډونیشیا وزټ وکړو او کوم چې زړې ترخې خبرې وي یا مطلب لږه جنګونه شوي وو یا خلک وفات شوي وو نو هغه خبرې هغه شاته وغورځولو 1973 کې پخپله لاړو د انډونیشیا وزټ یې وکړو صدر سوهارتو سره میلاو شو او یو نوی کوآپریشن یې شروع کړو
او دغه رنګ د څوک چې د سنگاپور کې چې کوم بزنسز وو هغې ته ووایي چې تاسو په انډونیشیا کې انویسټمنټ وکړئ. سره هم صدر سوهارتو ډېر زیات خوشحاله شو او صدر سوهارتو ته هم دا پته ولګېده چې سنګاپور اوس مخ په ترقۍ باندې روان دی او دوی سره چې کوم دی په فیوچر کې ډېر بزنس او اپرچونیټیز راتلی شي. دواړو ملکونو یو ښه سفر روان شو. لکه د هیز ایکسلنسي لی کوان یو دا پالیسي وه چې ستا ګاونډیان ښه خبره دا ده چې ستا دوستانی بجای دی نه چې دشمنانی. او زما په خیال چې په یو ځای کې هغه دا ویلي وو چې یاره د یو غټ دیو او د یو بونا ترمنځ ښه خبره دا چې دوستي که دشمني شي نو بونا په لومبۍ ورځ باندې مړ کړي. نو مطلب دا دی دا د هغه د پالیسۍ یو ریفلیکشن و چې هغه خپل ملک څنګه په مخکې طرف ته رابوتلو کوشش کولو. 18 چپټر د دې کتاب په دغه باندې بلډینګ ټایز ویت تایلینډ فیلیپینز اینډ برونای. تایلینډ فیلیپین او برونای سره تعلقات جوړول. دا ملکونه د آسیان یو اهمه حصه ده او تایلینډ کې چې کوم دی هلته کې باچایي وه او هغې باچا ډېر زیات ښه سټیبلایزینګ رول په خپل ملک کې پلی کولو. او تاسو ته چې څنګه ما مخکې ذکر کړی و چې دغه ټایم د کمیونیزم ډېر خطره وه نو دا غزي بادشاه د کمیونیزم د روکاولو کې ډېر زیات مدد کولو. په دې وجه سنګاپور سره ډېر زیات ښه فرینډشپ جوړولو. دغه رنګ فیلیپینز هم د سنګاپور نه ډېر لرې و خو د دې باوجود هغې سره هم ښه تعلق جوړ کړو. برونای یو بل همدغه ایریا کې ملیشیا سره په ګوټ کې یو وړوکی ملک دی او هغې کې ډېر زیات تیل دي او ډېر زیات ګیس دی ډېر زیات مالداره ملک دی. نو سنګاپور څه وکړه چې هغې سره هم ډېر زیات ښه تعلقات جوړ کړه. د برونای چې کوم دی د سنګاپور فاینانشل سیسټم یا بینکینګ سیسټم یې په کار و د هغې مهارتونه او ایکسپرټیز یې په کار و او دغه رنګ د سنګاپور چې کوم دی انویسټمنټ او پیسې په کار و یا برونای سره یې وي. نو دوی دواړه د یو بل ډېر زیات ښه ملګري جوړ شو. دا وایي نن سبا هم د دوی بایلیټرل ریلیشنشپ ډېر زیات بهترین دی. نو هیز ایکسلنسي لی کوان ویو یو ځای کې لیکلي دي چې یو ملک هر څونه وړوکی ښه خبره دا ده چې ستا دوست دي او بل ځای کې لیکلي دي چې زمونږ سنګاپور دوستان په کار دي هغه په هر څونه لرې په هره خطه کې او هر څونه وړوکی وي. نو د هیز ایکسلنسي لی کوان ویو مسلسل چې کوم رجحان دی هغه دوستۍ طرف ته دی کوآپریشن طرف ته دی او د دشمنۍ ختمولو طرف ته دی. نو وجې خو دې کې ډېر دي. یو خو دوی د ملک سایز هم ډېر وړوکی دی خو لکه د پرسنالټي ټریټ هم د هغه داسې دی او د خپل ملک فارن پالیسي او د فیوچر پلانینګ هم هغه دغه طرف ته روان کړی و. 19 چې د دې کوم چپټر دی نو هغه ویتنام میانمار اینډ کمبوډیا کمینګز terms with modern world. دا درې ملکونه چې کوم ویتنام میانمار چې برما ورته ویل کېږي او کمبوډیا دوی سره ډېرې غټې مسلې هغه ټایم یو څه ناڅه ورسره اوس هم شته. هغه ټایم خو د ویتنام ډېر زیات غټ وار روان و. دوی نارت او ساوت کې یو طرف امریکې سره او یو طرف چې کوم دی کمیونیزم روس طرف ته او اخر کې چې کوم دی نو کمیونسټانو هم ګټل او عمل کې عوام غستو. خو دې باوجود هیز ایکسلنسي لی کوان ویو چې کوم دی هغه ویتنام سره د تعلقاتو حق و. هغه مسلسل ویتنام ته وی چې تاسو آسیان د دې چې کوم د ساوت ایست ایشیا یو ګروپ دی نیشنز د کوآپریشن چې دا جاین کوي او اوپن مارکیټ کې بزنس وکړي نو دا به ستاسو لپاره ډېر زیات ښه ستاسو ټوټل لکه په کمیونیزم یې ورسره خبره نه کوله بلکې دا یې غوښتل چې دوی ماډرن دنیا سره په بزنس کې کنیکټ شي نو دې کې په خپله امپرومنټ راشي. همدغه سیم مسله برما یا میانمار کې هم وه. د هیز ایکسلنسي لی کوان یو دا رایې وه چې برما یا میانمار باندې مسلسل د فوج قبضه ده او بیخي په ایسولیشن کې د خپل ملک بند کړی دی او دوی په وجه باندې دوی ډېر زیات شاته پاتې شو. هغوی مسلسل دا وی هیز ایکسلنسي لی کوان یو چې دا فوج چې کوم دی دا ملک ایسولیشن ختم کی او اوپن مارکیټ ته او بزنس ته راشي نو میانمار یا برما چې کوم دی دا د خپل ریژن یو غټ مطلب لکه مالداره ملک کېدی شي. دغه رنګ کمبوډیا خیمر روج د یو ډېر غټ جنګ و او هغې کې ډېر زیات غټ جنوسایډ شوی او ډېر زیات خلک وژلی شوي او دوی په وجه ډېر زیات بدنام شوی او هغه ټول ملک چې کوم دی د هغې په افټر شاکس کې او په کې مبتلا او بند و. نو دغه رنګ هیز ایکسلنسي لی کوان یو دا کوشش هم و چې دغه رنګ دا کمبوډیا هم آسیان ته راشي او ماډرن اکانومي ته راشي. او هیز ایکسلنسي لی کوان یو یو ځل دا ویلي و چې مونږ خپل
دغه نشو بدلولی خپل ګاونډیان هغه نشو چوز کولی سلیکټ کولی نشو خو مونږ هغوی سره هیلپ کولی شو چې یو ښه او بیټر فیوچر سلیکټ کړي او د هغه دا مسلسل سوچ و چې یاره که زما د ملک ګاونډیان خوشحاله په بزنس کې او ایډوانس دي نو دې به زموږ په سنګاپور باندې خاص راتي او دا رنګ هلته کې جنګ او غربت او افلاس نو دغه رنګ دی به په سنګاپور باندې یو خراب اثر نو دا هم د هغه د پاس چې سوچ او د هغه د کوششونو یو غټ ثبوت و دغه رنګ سنګاپور 1967 کې آسیان جوړ کو لکه سوچ وکړئ د ازادۍ نه صرف 2 کاله پس دې کې دوی سره کم ملکونه سنګاپور ملایشیا تایلند انډونیشیا او فیلیپینز او دا ټول ملکونه ډېر کمزوري مو دوی سره په خپلو کې هم یو بل سره مسلې وي چې لکه مونږ ووایو د سنګاپور او د انډونیشیا په خپلو کې مسله وه انډونیشیا او د ملایشیا وه د سنګاپور او د ملایشیا وه او مطلب خپلو کې جنګونه او مسلې وي یو بل باندې شکونه وغیره خو هیز ایکسلنسي لی کان یو وی چې دا میټینګز به ډېر زیات سلو او اکثر به اګریمنټ ته څوک قایله کېدل نه او د دې به څه خاص مطلب لکه فایده نه ښکارېده خو هیز ایکسلنسي لی کان یو مسلسل دا سوچ کولو چې زموږ هغه ټایم کې کم ملکونه غټ لکه چاینا امریکا سوویت یونین چې کم رشیا او هغه ټایم دا ډېر زیات غټ که دا ملکونه ته یوازې فیس کې یوازې ورته څه خبره کې بیا ستا اوریم ده او مطلب لکه ته به د د مخې ډېر کمزوری ښکاري دوی دغه رنګ د 45 ملکونو یو ګروپ جوړ کو آسیان او دوی به په یو ځای باندې لکه ګلوبل ټریډ کې کمرس کې په بزنس کې په انټرنیشنل لیول باندې به دوی خبره یوه وه دی چې کوم دی څه چلو کو چې دې پوجا باندې سنګاپور ته یو ډېر غټ کور میلاو شو بجای د وړوکي یوازې ملک آسیان د 45 ملکونو چې یو ځای شو بیا ورسره نور په مستقبل کې یو ځای کېده په دې په دنیا باندې اثر ډېر زیات و په یو ځای کې هیز ایکسلنسي لیکلي دي چې د آسیان کم پراګرس یا کنسنسس و هغې به مطلب لکه ته ډېر زیات تنګ کې فرسټریټ به یې کې خو د جګړې نه خو چې یو بل سره جنګ کې نو د هغې په ځای باندې د مطلب دا دی چې د کمزورې کوآپریشن خو بل ځای کې یو ځای کې لیکلي چې آسیان چې کوم دی دا د سنګاپور انشورنس پالیسي ده ښه نه ده خو ډېره زیاته ضروري ده مطلب دا دی چې دا وګورئ چې دا ګلوبل کوم ارګنایزیشنز دي لکه آسیان دي یا مطلب لکه زموږ طرف ته سارک دی یا بل دی د دې څومره زیات غټ اهمیت دي او دا ښه تعلقات جوړو طرف ته بیا تعلقاتو نه پس بزنس او پیسې ګټلو د ملک خوشحالۍ کې د دې ټولو څیزونو څومره ښه کردار دي دا موږ دې بوک نه زده کولی شو دې بوک چې کوم 20 چپټر دی هغه ایسټ ایشیا ان کرایسس 1997 نه 99 پورې دې نوم باندې چپټر دی دا کرایسس څنګه راغلی و 1997 کې چې تایلند کې د بینکینګ سیسټم ډېر زیات کمزور او لکه باندې چیکس د ګورنمنټ نو ما تاسو ته مخکې ووی چې هیز ایکسلنسي لی کان یو چې کوم دی د هغه په کرپشن باندې د بینکینګ سیسټم باندې لا رولز باندې دې باندې ډېر زیات فوکس و هغه یو فاینانشل سیسټم جوړ کړی خو یې دپاره رولز ډېر زیات سخت و نور چې ګیر چاپېره کوم ملکونه و په کې دونه سخت نه و انکلوډینګ تایلند نو هلته یو کس و جارج سارس هغه داسې کار وکړو سپیکولیټر اټیک ورته وایي سپیکولیټیو اټیک هغه څه وکړه هغه یو قسم له ووایه چې فراډ یو ټایپ څیز یې وکړو ما ته پته نشته چې بیا پروف شوی دی که نه خو هغه داسې طریقه وکړه چې د تایلند کې د بینکونو نه تای باټ دی چې کومه کرنسي ده هغې کې ډېر زیات قرض واغستو لون او هغه ډالرو ته بدل کو چې کله د ډالر یې اخیستې نو ده لکه په بازار کې لکه د عربونو روپو تای باټ ولګول او ډالر یې واغستې نو چې بازار ته تای باټ راغه نو د تای باټ ویلیو پرېوته د ډالر یې اخیستی وي ټیک شوه د چې ډالر یې واغستې نو ډالر ګران شو تای باټ ارزان شو نو ده واپس چې کوم دی ډالر یې خرڅ کړي او ده ته پې زیات تای باټ میلاو شو چې تای باټ میلاو شو ده په تای باټ کې قرضه واپس کاو په ګټه کې ده ته په کروڑونو عربونو کې چې کوم دی ده ته ډالر یې ګټه کې پاتې شو همدغه رنګ ده 1992 کې بینک آف انګلینډ سره هم کړي وو نو چې ده دا سیز دا فراډ ټایپ سیز په تایلند کې وکړو تایلند کرنسي ډېره زیاته پرېوته او چې کله پرېوته نو نه پس بیا انډونیشیا کې هم پرېوته او د دې کې یو چین ریاکشن افیکټ
چې هغې ځان سره انډونیشیا هم ډېره زیاته خرابه که او سنګاپور ته اثر راو خو ډېر زیات نه و ځکه چې په سنګاپور کې هیز ایکسلنسي لی کان یو ډېر ټایټ فاینانشل سیسټم رولز او لاز جوړ کړي وو. نو هغه ووایي چې یاره هغه یو ځای کې لیکلي هم دي چې موږ د خپل ملک چې کوم امیون سیسټم دی مطلب لکه د دې کوم ډیفنس سیسټم دی په هر شي کې نو هغه یو ځای کې دا مینشن کړي هم دي چې سوهارتو چې کوم انډونیشیا کې سیسټم یې وي نو هغې کې ډېر زیات کرپشن و دې په وجه باندې چې تایلنډ کې فاینانشل کرایسس راغی نو هغه هم ډېر زیات خراب کړ او خپل ځان د سنګاپور سیسټم باره کې دا ویلي چې موږ زخمیان کو خو ماتې نه کړو چې کوم ګاونډیان نو هغه د فاینانشل کرایسس سره مات شوي دي. نو دا شو کوي چې لکه دا لومړنی چې کوم یو بل ځای کې دا هم لیکلي دي چې کله هم څه کرایسس وغیره راشي نو دا د یو ملک د فیبریک ټیسټ د یو ملک ایز ا هول د یو نیشن ټیسټ چې یاره د دې چې کوم نیشن دی نو هغه سټرانګ دی که نه دی. بیا چپټر نمبر 22 انسایډ د کامن ویلث کلب. تاسو ته پته وي کامن ویلث دا یو د ملکونو یو غونډه ده او دې کې هر هغه ملک شامل دی چا چې د انګلینډ نه ازادي اخیستې ده لکه مونږ یو انډیا ده او بنګلادیش دی دغه رنګ سنګاپور په خپله په دې کې ډېر زیات ملکونه دي. نو هیز ایکسلنسي لی کان یو وی چې موږ به دې میټینګ ته تلو او دا یو ډېر څه سټرانګ مطلب لکه د هغه په نظر کې هغه وایي چې یاره دا څه ډېر زیات سټرانګ او ډېر زیاته یوزفل اداره نه وه خو البته دې کې دا وه چې د سنګاپور خبره سنګاپور خپله خبره مختلف نیشنز ته یې ښودی شوه. بله دا وه چې هغه په نیټورکینګ باندې ډېر زیات فوکس و هغه وایي چې یاره موږ سنګاپور دپاره فرینډز جوړولی شو ملګري جوړولی شو سنګاپور دپاره. هغه په دې کې یو ډېر ښکلې عجیبه خبره کړې وه هغه وایي چې دا څومره ملکونو والا خلک به راتله او دې کې ډېر مختلف سپیکټرم ده او دې کې ډېر زیات غریبانان ملکونه وو په دې کې ډېر زیات مالداره ملکونه وو مختلف قسمه په دې کې ډیموکریسیز وو په دې کې داسې وو چې ملیټري پې حکومت کولو. هغه یو ډېر عجیبه خبره نوټ کړې وه هغه وایي چې یاره د بعضې ډېرو غریبو ملکونو صدران یا مشران چې به راتله میټینګز له هغې سره به خپل جهازونه سپیسیفیکلی هغې د هیز ایکسلنسي لی کان یو د بنګلادیش د صدر خبره کړې وه چې هغه په خپل جهاز کې راغلی او ورسره ډېر زیات شان و شوکت و خو د هغه ملک ډېر زیات غریب و زموږ د سنګاپور د هغې په نسبت کې مالداران وو زموږ دغه چې به کله تله وزیران یا زموږ ډیلیګیشن به تلو نو هغه به کمرشل لکه جهاز کې به یې ټکټ اخیستي و داس به تلل به وله. نو هیز ایکسلنسي لی کان یو وایي چې یاره زموږ دې کې یو مقصد دا و چې دنیا ته د سنګاپور د پریارټیز پته ولګي چې یاره سنګاپور خپل ملک څنګه چلی او زموږ پریارټي څه دي او بلې پکې دا یو ډېر زیاته زبردسته خبره کړې وه چې په دې کې به میټینګز کې به د لیډرانو ډېر زیات غټ دغه کول خطابونه کول او د ایډیالوژیز باره کې به و چې یاره پلانې سړی سوشلیست دی پلانې کمیونیست دی ما ته اوس روغ د دا فیل کېږي چې ایکسلنسي لی کان یو د دې ایډیالوژیز د کیسو نه ډېر زیات چړ و هغه ته دا یې نه وې خوښې. هیز ایکسلنسي لی کان یو وایي چې یاره زموږ ټوټل فوکس به پریګمیټک یا په عملي یا په بزنس په ټیکنالوژي په دې څیزونو باندې فوکس و. موږ دا لیډران ولې راځي او دلته دا خبره ډسکس کوي او د مطلب تقریرونه وکړي چې د هغې څه سر وخت پرېږدي د دې په مقابله کې که هغوی داسې خبرې ډسکس کړي چې یاره بزنس به څنګه کوو ټیکنالوژي به څنګه ټرانسفر کوو یو بل سره به دوستي څنګه بړاوو او زما اندازه راسې ده چې دا کوم ډایرکشن د هیز ایکسلنسي لی کان یو د سنګاپور دپاره سیټ کړی دی نو تاسو که اوس هم د سنګاپور د لیډرانو تقریرونه وګورئ نو دا چاپ یا دا ډایرکشن به پکې تاسو ته ښکاري. اوس هم چې سنګاپور صدر یا وزیر اعظم کانفرنس کوي یا تقریر کوي خپلو خلکو ته نو هغه د سهولتونو او مطلب دا دی لکه د پریکټیکل څیزونو او مطلب لکه د یو سهولت او د اسانۍ پیدا کولو خبره کوي په ایډیالوژیز باندې د خبرې نه وي. 30 نمبر چپټر کې نیو بانډز وذ برټن څنګه چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو 1968 کې انګلینډ یا برټن دا ډیسایډ کړی و چې ایسټ آف سویس کینال د مصر نه مشرق طرف ته چې څونه ملکونه دي موږ به د دې نه خپل فوجونه واپس کړو. دا فوج په سنګاپور کې هم موجود و. سنګاپور ته دې نه دوه فایدې وې یو خو دې ته تحفظ حاصل و دویم دا وه چې هلته چونکې ډېر زیات غټ ایربیس و فوجیانو بیس و د هغوی
نو هغې نه دې ډېره کمرشل فایده هم وه. خلکو نه به دوی ورسره تجارت کولو. نو هیز ایکسلنسي لی کان یو وایي چې کله انګلینډ دا فیصله وکړه چې یاره موږ خپل فوجیان دې ځای نه وباسو، نو چې موږ اول ډېر زیات پریشانه شو. خو ده بیا خپل میټینګ راوغوستو، خپل منسټرز ته یې وویل چې دا مخې سره د دوی چې کوم دغه دي د ایربیس کې څیزونه دي، لکه دوی کوم شپ یارډ دی د یو کې والا، نو هغه مخې سره شپ بلډینګ انډسټریز له ورکوي چې هلته کې موږ شپونه جوړول شروع کړو. دغه رنګ چې کوم د ایربیس و چې دغلته کې کمرشل ایرپورټ جوړ کړو، نه وروستو بیا 70s کې سنګاپور انټرنیشنل ایرلاین هم جوړ شو. او دا یو موقع دی وګڼله، بجای د دې نه چې مطلب لکه د سټرایک کوي او د ویلې چې یاره دا وکړه، دوی دا یو موقع وګڼله چې یاره د برټن موږ ته کوم ایسټس پرېښو چې دا موږ په خپله مور یوزفل او مطلب په ښه طریقه سره استعمال کړو. د هغې دوه اګزامپلز، یو چې کوم دی سنګاپور انټرنیشنل ایرلاین اول د دوی ملیشیا سره کمباین و، خو بیا یې هغه بیل کو 70s کې. او د هیز ایکسلنسي لی کان یو د آیډیا وه چې یاره سنګاپور ایرلاین به موږ ورلډ کلاس جوړو، بجای د دې چې موږ یو ډېر وړوکي کنټري یو. او تاسو به یقین وکړئ چې نن سنګاپور ایرلاین د هغې سالانه ریوینیو تقریبا 17 ارب ډالر ده صرف په یوازې باندې. او دغه رنګ چې کوم د دوی د ایر هوسټس کیبن ګرل یونیفارم دی، نو هغې پورې هیز ایکسلنسي لی کان یو په خپله ډیټیلز کې تلي دي او سلیکټ کړي دي، او د هغه دا خواهش و چې دا ډېر زیات ښکلی او استیټیکلی مزیداري چې بهر ملکونو کې کم خلک سنګاپور ته نه راغلي چې سنګاپور ایرلاین کې ځي چې ته محسوسېږي چې سنګاپور څنګه دی. او هیز ایکسلنسي څو ځل دا منشن کړي و چې ما ته د بهر ملکونو خلک میلو شي او ډېر زیات صفت کوي چې موږ به سنګاپور ایرلاین کې چکر والي او دا ډېر زیات ورلډ کلاس و. ښه دغه رنګ به اوس به راشو پورټ ته. نو پورټ هم هغه ټایم دا کنټینر یې نوې راغلی وي او د کنټینر لوډینګ او لوډینګ مشینري ډېر کم سی پورټس کې و. نو هغه هیز ایکسلنسي لی کان یو وایي چې یاره دا تاسو ولګوئ. هلته کې یونین والا سره میلاو شو، هغوی ته یې ووایي چې یاره تاسو سټرایکونه مه کوئ، تاسو دا کار زده کوئ چې زموږ د پورټ ګټه سیوا شي، په خپله به د لیبرو او د ټولو ګټه وغیره سیوا شي. نو بیا هیز ایکسلنسي به مسلسل بزنس مینانو سره میټینګ کولو. نو هغوی دا منشن کړی وه چې هیز ایکسلنسي لی کان یو وی چې ما سره بزنس مینان میلو شي، ډېر زیات خوشحاله چې یاره په سنګاپور سی پورټ باندې سمندري بندرګاه باندې سمندري جهاز ته ډېر زر کنټینر یې پکې ایښودی کېږي او راویستی کېږي هم ترې، چې په بل ځای کې 4-5 ورځې تېروي بندرګاه باندې. په سنګاپور پورټ باندې چې کوم دی هغه په یو ورځ کې جهاز فارغېږي. همدغه وجه وه چې سنګاپور پورټ چې کوم دی په ټوله دنیا کې ډېر زیات مشهور شو او د بزنس لپاره یو میګنیټک افیکټ مقناطیسي طاقت و پای کې. نن سبا سنګاپور پورټ د دنیا په غټو بندرګاهانو کې راځي. د ټولې دنیا 20% ټریډ سنګاپور پورټ باندې کېږي او د سنګاپور د بجټ تقریبا 9% ګټه د سنګاپور بندرګاه نه راځي. 23 نمبر چپټر نوم دی ټایز وذ اسټرالیا اینډ نیوزیلینډ. دې کې دا ویلي چې یاره د برټن چې کله د ایسټ اف سویز نه ووتو، د سنګاپور نه یې خپل فوجونه وویستل، دوی ته ډیفنس لپاره د فوجي تعاون ضرورت و. هغې کې اسټرالیا او نیوزیلینډ دوی سره ډېر زیات هیلپ وکړو. اسټرالیا او نیوزیلینډ د دوی آرمي او د دوی ایر فورس ټرین کړی دی، او تاسو ته ما د مخکې چپټرو کې ذکر هم وکړو چې 5 پاور ډیفنس اګریمنټ هغې کې چې کوم دی دوی سره ملیشیا او یو کې وغیره هم شامل دي. نو هغه دوی سره وکړو او ډېر زیات سپورټ یې وله ورکړو. پایلټان هلته به تله، هغوی به چې کوم دی ټرین کېده. دې نه علاوه په اسټرالیا کې یو پایلټان ټرین کېده. دې نه علاوه په نیوزیلینډ کې چې دوی کوم ګراؤنډ فورسز وو، نو هغې وغیره چې کوم دی د ټریننګ حساب کتاب وله دوی هلته کې برابر کړی. او دې نه علاوه دوی ډېر زیات سټوډنټان هم اسټرالیا او نیوزیلینډ ته لیږلي دي او دا غزي په ټاپ کلاس یونیورسټو کې سبقونه ویلي دي، او هغه ځي نه د نوې ټکنالوژي کوم سبقونه وغیره چې هغه یې زده کړي دي او راغلي دي. 25 چپټر دی ساؤथ ایشیا لیجنډز اینڈ لیډرز، د سویلي اسیا اتلان او مشران. دې کې هیز ایکسلنسي لی کان یو د مختلفو لیډرانو ذکر کړی دی چې سره پکې میلاو شوی دی. او چې کوم یو مین خبره هیز ایکسلنسي لی کان یو مسلسل د لیډرشپ د کمزورۍ باره کې کوي، نو هغه دا ده چې لیډران اکثر په ایډیالوژیز باندې لګیایي، ایډیاز باندې خبرې کوي او پریکټیکلیټي پکې کمی او داسې څیزونه کمی چې هغه عوامو له ډایرکټ
فایده ورکوي. هغه د هندوستان لومړني مشرانو کې او زما په خیال لومړنی وزیر اعظم جواهرلال نهرو صاحب ذکر کړی دی، ویلي چې هغه ډېر زیات کلچرډ ادب انسان و، ډېر زیات انټلیکچوال و، هغه ډېر زیات پړه لیکه او په ټوله دنیا کې د هغه ریسپیکټ کېدو. خو د هغه مسله دا وه چې هغه آیډیالیسټ و. سوشلیست اکنامک پالیسي چې کوم راوستي وو نو هغې په وجه باندې د انډیا اکانومي ډېره زیاته سلو شوه. هغه یو ډریمر و، هی واز ا ډریمر، هغه یو خوب لیدونکی، مطلب لږه غټ غټ خوبونه لیده او پریکټیکل کار هغه کم و. د زدهی په وجه باندې څه چلو شو چې بیوروکریسي او کرپشن باندې د هغه نظر کم و او د بیوروکریسي د ډېرې زیاتې بیوروکریسي یا افسرشاهۍ او د کرپشن په وجه باندې د هندوستان کوم معاشي ترقي چې وه نو هغه سلو شوه. دغه رنګه هغه ذوالفقار علي بوټو ذکر دی چې هغه ډېر زیات شارپ و او په خبرو کې ډېر زیات تکړه و او مطلب یې لکه هغه به شمع محفل و. خو د هغې باوجود میلیټریز یو الحق باندې کوک هغه نه حکومت واغستو. په پاکستان باره کې هغه خصوصي دا ویلي دي پاکستان سره کوم خلک ځمکه او ریسورسز دي نو هغه څه کېدی شي، هغه چې کوم دی دویم جاپان کېدی شي. خو د حکومتونو زر زر بدلېدو په وجه ډیموکراسي نه ډیکټیټرشپ ته تلل او د آرمي رول دی هر څه چې کوم دی د بار بار چینج کېدو، پالیسي چینج کېدو په وجه باندې موږ هغه پوټنشل یا هغه مقام هم حاصل نه کوو کم چې موږ حاصلولی شو. د پاکستان د یو بل سړي ذکر ډېر زیات ډیټیل کې کړی دی چې د هغه نوم و جلال الدین محمد جلال الدین سید نیپچون اورینٹ لاینز. دا جلال الدین محمد جلال الدین سید چې کوم دا پاکستان نیوی کې و او دغه چې کوم دی سنګاپور چې کله خپل شپینګ لاین جوړولو نو هغې پاکستان نه د یو ایکسپرټ کارو ایکسپرټ یې غوستی و. پاکستان ورته محمد جلال الدین سید لیږلی و. هغه هلته څلور پنځه کاله تېر کړه. انویل یو ډېره د غټه کمپني شپینګ هغه والا محمد جلال الدین سید چې کوم دی جوړه کړه او ویې درول او هغې ته یې حواله کړه. دا شپینګ کمپني نن سبا سنګاپور دپاره 9 اربه ډالره سالانه ګټي. سوچ کوئ. او چې کله هغه خپل کار پوره کړو او هغه واپس راتلو نو هغه چې کله هیز ایکسلنسي لی کانیو ته ووایي چې زما کار پوره شو زه واپس ځم، هغه د شکریا یو خط جلال الدین محمد سید لیږلی و. خط هم هغه په کتاب کې ذکر کړی دی. دغسې د یو بریلینټ پاکستاني ذکر هم پای کې شته. دغه رنګ د سریلنکا ذکر خصوصي کړی چې سریلنکا موږ چې کله آزاد شو سریلنکا د سنګاپور نه په ترقۍ کې په انفراسټرکچر کې ډېره زیاته مخکې وه او ما ته ډېر زیات افسوس کېږي چې دونه ښکلې ملک چې کوم دی په ترقۍ کې وروستو پاتې شو. د ساوت ایشیا لیډرشپ او کلچر باره کې هغه دا ویلي دي چې د لیډرانو تقریرونه ډېر زیات خوښي او پروټوکول ډېر زیات خوښي، ګاډي، لایف سټایل دا څیزونه یې خوښي، خو خلکو له ګورننس کې خلکو له په فایدې ورکولو کې هغې ډېر زیات وروستو پاتې شي. او د انډیا هغه ټایم انډیا او پاکستان بنګلادیش یو چرچل هم زما په خیال چې دا څه خبره کړې وه چا ورته وایي چې یاره تاسو انډیا ولې نه ازادوئ نو هغه ورته هم دا خبره کړې وه چې یاره که موږ انډیا ازاده کړو نو دلته به لیډرشپ خرابو خلکو سره وي او په دونه ترقي ونه کړي څومره چې د انګریزانو په موجودګۍ کې کولی شي. پته یې لګي چې دا خبره څومره صحیح وه، خو د لیډرشپ تر حده پورې دا خبره د ډېرو خلکو صحیح دی چې زموږ ساوت ایشیا په ټوټل لیډرشپ او د پاکستان په لیډرشپ کې خصوصي طور باندې دا کمې محسوسیږي. د نواز شریف صاحب ذکر هم هغې کړی دی چې یاره هز ایکسلنسي لی کانیو وایي چې نواز شریف صاحب زه په 1991 کې راوغوستم او ما ته یې ووایي چې یاره ته د پاکستان سټډي وکړه او زموږ د اکانومي وګوره او ته وګوره چې موږ څه کولی شو، موږ څنګه ښه کېدی شو. نو وایي ما چې تاسو چې اوس دا خبره وګورئ لکه 1991 تقریبا ووایي چې 34-35 سال د دې خبرې وشو نو هغه چې ما محسوسه کړه چې د هغې کې ټیکس کلیکشن ډېر کم دی. 44% بجټ ډیفینس ته ځي، 35% بجټ په قرضو کې واپس کېږي، 10% چې کوم دی انفلیشن دی، انفلیشن ډبل ډیجټ کې دی او بجټ ډیفیسټ 8 to 10% دی او
کم خلک امریکایان پیګان دي نو هغه ټول د ځمکو اونرز دي لینډ لیفارمز په پاکستان کې ته نشي کولی دا تقریبا ناممکناتو کې دی د دې په وجه باندې پاکستان جوړېدل ډېر زیات ګران دي هغه مین چې کوم دی د پاکستان اکنامیکل منیجمنټ چې کوم دی په حکومتي سطح باندې نو هغې کمزوریانو طرف ته هغه چې کوم دی نو ګوتې نیولې ده او دا د پاکستان 30 سال پس هم چلو هغه مسلې دي چې کومې هیز ایکسلنسي لوکا نیو په خپل کتاب کې منشن کړي دي او نواز شریف صاحب په دعوت باندې چې هغه 1991 کې د پاکستان انالیسس کړي دی په بیسس باندې هغې دا خبره کړې ده کتاب کې لیکلې ده شپږیشتم نمبر چپټر کې فالوینګ برټن ټو یورپ چې کله یورپین یونین او ای د یورپین یونین نه مخکې کومه وه هغه جوړېده او برټن په هغې کې خپل شمولیت اعلان وکړو نو هیز ایکسلنسي لیو کانیو وایي چې یاره مونږ وایي چې کېدای شي سنګاپور په دې کې وروستو پاتې شي برټن اخوا مخ شي نو مونږ خپل مطلب لکه فارن منسټري اکټیویټ کړه چې یاره تاسو یورپ سره خصوصي جرمني فرانس او نیدرلینډ وغیره سره ښه تعلقات جوړ کړي او مونږ چې کله کله شروع کې یورپ ته لاړو یو تاسو ډېر وړوکی ملک یې دنیا په نقشه کې یو نقطه یې نو وایي مونږ ورته چې مونږ یو نقطه یو خو یو اهمه نقطه یو نو مونږ وایي د جرمني خلک انوایټ کړه د کپتان هم انوایټ کړو چې کله یې د سنګاپور افیشنسي وکړه د حکومت چلولو نظام یې وکړه وایي ډېر زیات امپریس شو چې نور ملکونه خو دونه د ایشیا داسې نه دي تاسو ډېر ښه یې د دې په وجه باندې د یورپ مختلف ملکونو نه بزنس هلته راغه او هغه ځي کې مطلب دا په سنګاپور کې د انویسټمنټ وکړو شروع کې به موږ ته چا غوږ نه خو چې دا غیر اهم وړوکی غوندې ملک دی خو موږ په دې باندې انسسټ کول چې نه موږ ته غوږ کېدی موږ وړوکي یو خو غیر اهم نه یو اوویشتم نمبر چپټر نوم دی د سوویت یونین ان امپایر امپلوډ د سوویت یونین د رشیا نه مخکې چې کوم سوویت یونین او خلک چې رشیا بیا دغه شو ټوکړې شوه چې سوویت یونین په خپله څنګه دننه نه تباه شو د ایکسپلوډ اپوزټ د ایکسپلوډ هر طرف ته دماکه کول امپلوډ داسې تباهي چې دننه طرف ته په ځان کې دننه یو بلډینګ راوغورځېږي او دا اکثر د دې وجه باندې کېږي چې دې بنیادونه ډېر زیات کمزوري وي هیز ایکسلنسي لوکا نیو وایي چې مونږ د 1960s نه یو اس اس آر سره ټچ وایي سره زموږ کوآپریشن و خو دې اکنامک سیسټم باندې زما یقین نه و ځکه چې هغه داسې یو سیسټم و چې هغه انفیشنټ و د کار څه ویلیو نه وایي کې په کرپشن و او ټول خلک ایډیالوژي کمیونیزم یې ډسکس کولو چا دا سوچ نه کولو چې عوامو څه پکار دي د عوامو روټۍ روډ سکول اسپتال پکار دی تشه ایډیالوژي او هیز ایکسلنسي لیکا نیو دا خبره بار کوي چې ایډیالوژي نه سروسز د یو اس اس آر سیسټم هغه داسې ډیفاین کوي چې دا داسې یو سیسټم و چې انیشیټیو خلاف و لکه یو نوی کار ښه طریقه باندې چا کول او نه هغه نه بس په زړه طریقه کو او میډیاکرسي چې کوم دا هغه به یې ریوارډ کوله چې مطلب لکه کوم یو مطلب عام غونډه کې نارمل معمولی غونډه کې پلټای والا سیز دی ډېر زیات خوښ و هیز ایکسلنسي لوکا نیو وایي زه چې کله لاړم دې فیکټریانو داسې څیزونه جوړول چې هغه د نه چا په کار ونه چا اخیستل او چې کوم اقتصاد دی نو هغه ته زراعت کې لکه څه فایده نه وه هیز ایکسلنسي بیا دا وایي چې د هغوی په ټوټل سیسټم کې عملیت پسند نه و چې یاره دا کم کارونه په کم طریقه چې موږ ګورنمنټ چلو آیا دا د خلکو په کار هم دي که نه موږ صرف ګورنمنټ چلو موږ چې وایي کله د هغوی لیډرانو سره ملاوېدو یې به سلوګنز کې نارو کې به یې خبرې کولې او په پراپیګنډه کې او ورډس او فیکټس به یې ته نه و نو د دې نه موږ دا سبق زده کړو چې فیکټس ضروري دي هغه هر څومره انپلیزنټ دي مطلب لکه یو رښتیا خبره ده تا یو سیسټم کې کمزوري هغه ته یو لیډر ته څوک وایي په کار چې هغه ایکسپټ کړي هله به ټیک کېږي چې هغه ایکسپټ کېږي نه به ټیک کېږي څنګه دا څیز نشي کېدی دې باندې مطلب لکه هیز ایکسلنسي دې نه سبق اخیستی او هغه وایي چې ما سنګاپور کې خلکو ته بیا ووایي او بس چې راغلم خپل سټاف ته او خلکو ته او افسرانو ته چې که تاسو داسې سیسټم جوړ کړو چې هغه د خلکو د فایدې دپاره کار نه کوي نو هغه به باشي یو امپایر یو غټ ملک یو روغ شهنشاهیت چې بنیادونه یې کمزوري نو هغه د کولیپس شو په 28 نمبر چپټر کې
د امریکا د انټي کمیونست انکرمین په دې کې هیز ایکسلنسی لی کان یو د امریکې د کمیونیزم خلاف چې کوم کوششونه کړي سپیشلی ایست ایشیا کې نو هغه استایلی دي او هغه ویلي څنګه ویتنام کې کمیونستان راغه او د ملک قبضه کو نو داسې هم پاسبل و چې یاره د امریکن فورسز په اپسنس کې غټو ملکونو سنګاپور قبضه کړی وي او دا بار بار د آسیان په میټینګز کې دا خبره ستایلې ده او خو دې باوجود هیز ایکسلنسی لی کان یو سره دا غمو چې امریکا مو میس یوز نه کی او ایته بار بار په میټینګز کې وی چې موږ تاسو تابع فرمان نه یو بلکې تاسو پارتنران یو د ویتنام باره کې د هیز ایکسلنسی لی کان یو دا رائے و ویتنام وار باره کې خلکو وایي چې یاره دا انټرونشن ټیک نو د امریکې د ویتنام وار کې هیز ایکسلنسی لی کان یو وی که امریکې په ویتنام کې د کمیونیزم مخه نه وي نیولې او ویتنام یې ورته په اسانه باندې پرېښی وی د دې دونو اوږد جنګ بغیر نو دغه کمیونیزم به زر چې کوم دی سپیلور شوی وی او ویتنام سره جوخت بیا په چم او ګاونډ کې نور کوم ملکونه دي نو هغه به هم د کمیونیست اثر د لاندې راغلي وو دا د هیز ایکسلنسی رایه وه چپټر نمبر 30 کې امریکا نیو ایجنډا چې کله کمیونیزم هم ختم شو او کولډ وار هم ختم شو نو امریکا بیا چې کوم دی د څه دپاره کوشش شروع کو د هیومن رایټس دپاره او دا د هغوی چې کوم دی نوې ایجنډا وه مطلب لکه اوس مونږ په دنیا کې هیومن رایټس ډیموکراسي اوپن مارکیټ دا څیزونه پروموټ کوو او هیز ایکسلنسی کیو ان لایو ورته ووایي چې مطلب لکه دا تاسو پروموټ کوئ خو د امریکن سټینډرډز یا آیډیلز چې کوم دي د هر ځای کې اپلیکیبل نه دي د هر ځای خپل لوکل سرکمسټانسز دي د مطابق به چلیږي څنګه چې ما تاسو سره کتاب کې ذکر وکړو چې تقریبا د 13 کالو نه سنګاپور باندې هم د پی ای پی پبلک ایکشن پارټي چې کوم د هیز ایکسلنسی کیو لی کیو یون پارټي ده هم د هغې حکومت دی پې او خبره پکې دا ده چې دلته یې داسې کړي دي چې مطلب لکه بعض ټایم یې سره خطره وه چې یاره هسې نه اپوزیشن ټول سیټونه وبیلي نو 2 سیټونه یې اپوزیشن لیکي چې اپوزیشن بیخي ختم نشي او هغه 2 سیټونه چې کوم په اپوزیشن کې کوم د ټولو زیاتې نمبرې والي ووټونه والي هغه کسانو لپاره او 9 سیټونه چې کوم دی په پارلیمنټ کې د ټیکنوکریټس لپاره دي د مختلف انډسټریز او د ژوند د مختلف د علاقو نه مطلب لکه د مختلفو سیکټرز نه خلک راولي او په پارلیمنټ کې ناست دي پارلیمنټ سنګل هاوس دی زموږ په رنګ سینټ او قومي اسمبلي بیله بیله نه ده نو مطلب لکه اوس د امریکن نوې ایجنډا باندې خبره کړې ده او د امریکا ته دا پریډکټ کړي دي په دې بوک کې 30 سال مخکې چې چاینا به د دنیا نوې سپر پاور جوړېږي او یې سره د دې کیپیسټي او کیپیبلیټي شته د دوه مزید چپټر جاپان باندې خبره کړې ده چې جاپان د ایشیا معجزه ده او هغې نه ډېر زیات لیسنس دي جاپانیان چې کوم هارډ ورکینګ دی ډیډیکیشن دی خپل ارګنایزیشن سره کوالټي باندې کم فوکس دی نو دا د جاپان د کامیابۍ ډېر زیات غټ راز و هغه بیا هم د جاپان سوسایټي چې کومه ده په هغه سوسایټۍ کې لږ کلوزنس دی هغه داسې ډېر زیات اوپن نه دي نو ده دا منشن کړې ده چې یاره دې په وجه باندې جاپان بعض ټایم وروستو هم پاتې کېدی شي 33 نمبر چپټر کې کوریا ذکر دی کراس روډز او ډېر زیات ښکلی اګزامپل یې ورکړی دی چې کورین پیننسولا دا کوم ځای چې دی کوریا مخکې یوه وه شاید ما ته پته نشته خو اوس چې کوم نارت او ساوت کوریا نارت کوریا کمیونیسټ کیم سره ده او ساوت کوریا چې کوم دی ډیموکراسي ده هغه دا خبره کړې ده چې ګورئ په یو ځای کې یو رنګ مطلب لکه په یو ورځ باندې ترقي حاصلولو والا یو رنګ ګیر چاپېره ملکونو او حالاتو کې ساوت کوریا د خپل اوپننس په وجه باندې اوپن مارکیټ ته راتلو په وجه باندې او ډیموکراسي په وجه باندې ډېره غټه ترقي وکړه او نارت کوریا چې کومه ده هغه د کلوزنس په وجه باندې او ډیکټیټرشپ په وجه باندې او د یېرې په وجه او مارکیټ ته نه اوپن کېدو په وجه باندې ډېره زیاته شاته پاتې شوې ده د هانګ کانګ ذکر یې ډېر زیات مزیدار کړی چونکې هانګ کانګ کې یو 3 علاقې وې 2 خو پرمننټ یو کې سره وې خو یو چې کوم غټه علاقه بیا وروستو ډیولپ شوې وه او
هغه د 100 کالو لپاره انګلند ته حواله شوی و یو کې ته. نو 1997 کې هغه معاهده پوره کېده او هغه چاینا ته واپس کېدو. نو چاینا مطلب لکه داسې یو اګریمنټ ښه که د 100 کالو نه پس دا علاقه چاینا ته واپس شوی وي، هغه 2 علاقې چې کومې پرمنټ یو کې سروې کوي ځان سره یې ښودې وې، نو هغه ښار هانګ کانګ چې کوم دی فنکشن کېدو یې نه شو او چاینا به هغه ګیر چاپېره نه بند کړی وی او دغه ښار به فنکشن کېدی نه شو. نو یو کې څه وکړه ګارنټي واغسته 1 کنټري 2 سیسټم د 500 کالو دپاره چې هانګ کانګ کم پریزنټ سیسټم دی دا به چلیږي 500 کالو دپاره او چاینا ته فل حواله کو. یو کې چې کوم دی ځان یې ترې راونغستو. نو د دې ذکر یې کړی دی د هانګ کانګ د ټرانزیشن او تایوان باره کې ذکر کړی دی چې یاره تایوان دا نظر چاینا دا او تایوان چې کوم دی اصل کې د چاینا خو ون چاینا پالیسی تایوان یې خپل حصه ګڼي او تایوان چې کوم دی هغه ځان یو بل ملک ګڼي اگر چې د یو ان او حصه نه ده او د دنیا اکثریت ملکونو هغه تسلیم کړی هم نه دی. 36 نمبر چپټر 37 او 38 کې چې کوم دی چاینا with a long dragon with a long tail کې دا ذکر کړی چې یاره چاینا د هیز ایکسلنسی په ټایم کې چې کومه وه نو هغه ترقي خو یې کړې وه خو د دې آبادي ډېره زیاته وه. لانګ ټیل مطلب لکه اوږده لکه یې ده ورسره او د دې آبادي د خیر ښېګړې لپاره به دوی کار کوي. ډینګ ژوپینګ چاینا 37 نمبر چپټر کې هغه د هغه ټایم د چاینا د مشر ډینګ ژوپینګ د دې نوم زه صحیح نشم اخیستی خو داسې لیکلی شوی دی د هغه ذکر یې کړی چې هغه بولډ سټپس واخیسته او پریګمیټک عملیت پسند سټپس یې واخیسته د هیز ایکسلنسي پرنګې اوس یې وکړه چې مارکیټ ته چاینا اوپن کا او سټریکټ کمیونیزم یې پرېښو چاینا ډیولپمنټ طرف ته روانېدل شروع شو او د هغه یو مشهور مقاله کوټ هغه نقل کړی دی چې if the cat is white or black but if it catch the mice it's working چې مطلب یې لکه زما دې سره کار نشته چې پیشو سپینه ده که توره چې مګه کور کې رانیسي او مړه کوي نو زما لپاره ټیک ده. خبرې مطلب دا دی چې ډینګ ژوپینګ په چاینا کې یو ډېر غټ چینج راوستو دی په سوچ کې او مطلب لکه دې طرف ته لاړه چې داسې سیسټم ته به ځو چې هغه د چاینا د خلکو دپاره مطلب دا سهولت راولي او ترقي راولي خدای که کمیونیزم یې که اوپن مارکیټ یو که هر څه 38 نمبر چپټر کې چاینا بیانډ بیجینګ کې هیز ایکسلنسي په چاینا کې د خپل ټریول ذکر کړی دی چې دنیا چاینا ته د بیجینګ په نظر ګوري دا غټه زمانې خبره ده او کم ساحلي او ویسټرن چاینا چې کومه نه کومه چې ډېره زیاته ترقي یافته ده یو رنګ ده خو بیا چې تاسو ایست طرف ته راشئ یو کومه کلیواله چاینا ده او په اګریکلچر باندې چې چا بیسډ اکانومي نو هغه بیا ډېره زیاته وروستو پاتې ده. دغه رنګ په نارت او ساوت چاینا کې هم ډېر فرق دی او په کلیواله او په ښاریزه چاینا کې هم ډېر زیات فرق دی. لکه د دې مطلب دی چې بعضې خلک بعضې کمیونټي بعضې علاقې بعضې صوبې بعضې ښارونه بعضې طرفونه د چاینا ډېر ترقي یافته شوي دي او د هغې اپوزیټ بیا نور چې دي نو هغه دونه ترقي یافته نه دي. دا بوک چونکې 20 کاله مخکې تقریبا لیکلی شوی دی 25 کاله یا نو دا د هغه زمانې خبره کوي. اوس خو چاینا ډېره بدله شوې ده. 39 کې تینیامین سکویر ذکر کوي چاینا کې مشهور مطلب لکه اپرایزنګ خو نشي ویلی خو مطلب لکه پولیټیکل سیاسي جلسې شوې دي په مشهور تینیامین سکویر کې خلک راغونډ شوي وو او ډینګ ژوپینګ چې کوم دی هغه ډېر کوشش وکړو چې یاره دا خلک لرې شي خوی ازادي اوپننس د پریس فریډم دا څیزونه یې غوښته او د چاینا کمیونست پارټي دا سوچ و چې یاره مونږ له لږ نور ټایم په کار دی چې مونږ ترقي وکړو اوپننس لا زمونږ دپاره نه دی زمونږ دپاره ترقي ضروري ده. خیر هغه خلک د غزي نه لرې کېدو هلته کې بیا ای ایکشن واخیستو هغې کې ریپورټډلی ویسټرن چې کوم ریپورټس دي نو هغې کې وایي چې یاره ډېر زیات خلک پای کې وفات شوي وو خو هیز ایکسلنسي چې کوم دی څه حده پورې د چاینا د دې پالیسۍ تعریف یې هم کړی دی مطلب لکه چاینا ته د اوپننس یا د فریډم یا د ډیموکراسي ضرورت نشته ته دې ضرورت دی چې هغه خپل خلک د غربت نه راوباسي او په دې باندې هغوی د چاینا د ډینګ ژوپینګ د پالیسۍ ډېر زیات صفت هم کړی دی چې یاره چاینا په ډېر لږ وخت کې په کروړونو اربونو خلک د دغه نه راویستي دي د غربت د کرښې نه او په آخره کې د ډینګ ژوپینګ مشهور خبره یې کړې چې چاینا ټو بي ریچ از ګلوریس
چې څو پورې چاینا یا هر څوک چې هغه مالدار شوي نه نو هغه ترقي یافته عظیم الشان نشي کېدی. نو مطلب دا دی د عظیم الشان کېدو دپاره بزنس اوپننس او داسې څیزونه ډېر زیات ضروري دي. 41 نمبر چپټر کې هغه پاسینګ د بیټن باندې خبره کړې ده چې لیډرشپ د سنګاپور بل چاته حواله کول دي. نو څنګه چې د کتاب کې مخکې ذکر شوی دی چې هیز ایکسلنسي نوي لیډرشپ ټرین کولو باندې ځان بسې نوي خلک راوچتولو باندې ډېر زیات کار کړی او ټرین کړی و او هغوی کې ډېر زیاته سکروټني کړې وه او داسې خلک چې هغوی نه صرف قابل وي هغوی فیوچریسټیک وي هغوی ته د راروان وخت کې ورته سنګاپور قیادت حواله شي. هغه پخپله د موروثي سیاست خلاف و او هغه پسې چې بیا کوم وزیر اعظم و نو هغه د فیملي نه نه و خو هغې نه څو کاله پس بیا لسو کالو لپاره د هیز ایکسلنسي زوی د سنګاپور وزیر اعظم پاتې شوی دی. 10 کاله لپاره خو هغه بیخي په ډیموکریټک طریقې باندې راغلی دی او سنګاپور د تیرو شپېتو کالو نه مسلسل مخ په ترقۍ باندې روان دی. 42 نمبر چې کوم لیسن دی کې د خپل فیملی معمولي غوندې کې ذکر کړی دی او ورکې چې کوم دی خپل کور والا د هم سفر د ښځې ډېر صفت کړی دی هر ایکسلنسي کواګیوک هغې سره د واده کړی دی او هغه چې کوم دی یو وکیله وه او هیز ایکسلنسي مسلسل په کتاب کې دا ذکر کړی دی چې دا زما کور والا ما سره سپورټ نه وی او د کور خیال یې نه وی ساتلی بچي ښه لوی کړی نه وی نو ما به سنګاپور په ترقۍ کې دونه اهم کردار نه وی ادا کړی او زه به دونه تکړه نه وی. د بیا مشرۍ زوی لین هیسن لانګ هیز ایکسلنسي بیا چې کوم دی هغه د سنګاپور وزیر اعظم پاتې شوی دی دوباره. لی وی لینګ د ده یو لور ده نیورالوجست ډاکټره وه او لی هیزنګ ینګ د ده چې کوم دی مشرۍ زوی دی هغه پرامیننټ بزنسمین دی په مختلفو پوزیشنونو باندې هم پاتې دی. نو دا د کتاب یو تیزه او مختصر غوندې کې تعارف و تقریبا 340 کتاب دی ډېر ښکلی ډیټیل دی او څنګه چې ما تاسو ذکر وکړو د سنګاپور تاریخ او دا تاریخي سبق هر انسان خپل ژوند ته د فیملی ژوند ته د علاقې او د خپل ملک تاریخ باندې هغې دپاره یې نه قیمتي سبقونه راغستی شي او د مخکې د تلو ویژن ځان ته ایښوی شي چې قومونه څنګه ترقي کوي. لیډرشپ څه ته وایي؟ لیډرشپ اصل کې د پروټوکول نوم دی که د ګاډو او د باډي ګارډز نوم دی او که دا د فیوچریسټک د سټریټیجیک سوچ او دوراندیشۍ د کمپیټنسي د قابلیت او د مهارت او د امن راوستو د ترقۍ کولو د تعلیم عام کولو د زندګۍ د معیار ښه کولو او د سر اوچتولو سره ژوند تېرولو د چا ګیر چاپېره خپل ایون چې کوم ګاونډیان ملکونه دي د هغوی دپاره هم د ښه سوچ کولو د ترقۍ راوستو د ټولې دنیا کې د ترقۍ د رول پلی کولو نوم دی او که څوک ښه دي او که خراب دي نه سبق زده کول دي د هر چا نه. پښتانه وایي چې عقل د کمعقلو نه زده کېږي خو نه د هوښیارو نه د کمعقلو نه د هر چا نه زده کېږي. هوښیار چې څه کوي یا کوئ او کمعقل چې څه کوي یا مه کوئ. نو ویلو سره تعلق ساتي انګلیش ژبه کې دی او زما د دې ویډیو د هر څه مقصد دا دی چې کومو خلکو سره یا وخت نشته یا انګلیش ژبه باندې سي ویلی نشي یا کتاب اخیستی نشي یا شوق کمی نو چې دغه ټول هرډلز د مخې نه لرې شي او کتاب بیني او کتابونه مخې ته راشي. د انګلیش کتابونو کې یو دا چې کوم زما ښه خبره خوښه ده چې دې کې ډېر زیات ډایورس مختلف ټاپکس باندې کتابونه لیکلی شوي دي او خو تکړه خلکو لیکلي دي. څومره چې ژبه د وړوکې نشي ویلی خو چې څومره لږ خلک یو ژبه وایي او هغه ژبه بیا په ترقي پذیر ملکونو کې ویلی کېږي نو دا غځي په لټریچر کې چې کوم دی یو خاص محدودیت وي او مطلب لکه ډایورس سیزونو باندې لیکلی کېږي پکې ډېر څه نه کوالټي او کوانټیټي دواړه نسبتا کمی. د انګلیش ژبې دا کمال شته د هیز ایکسلنسي په نظر کې چې دا علمي ژبه ده او د فن ژبه ده د ټکنالوژي او د ساینس او ترقۍ د کاروبار او د علم ژبه ده.
نو الله پاک دې زموږ د ټولو مددګار شي. دا د کتاب یو مختصر او لویه غونډه کې خلاصه وه، دې نه نوره مختصر نه شوه کېدی. رښتیا مزه ترې یالی نو پخپله یې ووایئ. الله پاک دې زموږ د ټولو مددګار شي. د لوی الله په امان. السلام علیکم. چونکې دا کتاب ډېر زیات غټ و او د دې ویډیو ډېره زیاته لینتي یا تقریبا 1.5 غنټه ده. ما پې الریډي تقریبا 2 ورځې واغستې. نو د دې پراپر ویډیو به انشاءالله بیا جوړو، خو اوس مې صرف آډیو ستاسو دپاره جوړه کړه. انشاءالله دې نه پس به بیا لویه مسلسل پراپر ویډیو هم راځي.